سلامونه، وخت بخیر. بس ځینې ملګري بیا وایي چې په ښځو باندې خبرې وکړه، خو چې په ښځو خبرې وکړې بیا په اشپزخانه کې چې لایف راشي ټک و ټوک شروع کړي ستا ټول لایف در خرابه کړي. نو په تمه پاتې شو بس چې هر څه بیرته آماده شي او موږ وشو کولی دې خبرې وکړو. ملګرو په دې باندې غږېدو چې باید انسانان د نورو خلکو سره په خبرو کې څو شیانو ته پاملرنه وکړي. اول دا چې د دوی د وجود باډي لنګویج مطالعه کړي. دومه خبره پکې دا ده چې دوی باید ځان هم وپېژني او دغه ولې ډېر زیات مهم دی چې ته پوه شې چې چا سره لګیا غږېږي. متاسفانه په ټیک ټاک کې دغه ډېری بنډارونه چې موږ کوو پوهېږو نه چې د چا سره غږېږو. ته که چېرته د یو هنرمند سره غږېږې فرق کوي، که چېرته د یو دیني عالم سره غږېږې فرق کوي، که چېرته د یو ډاکټر سره غږېږې فرق کوي. او که ته دا هنر ونه لرې چې د چا سره څه رقم وغږېږې نو بیا د ژوند کې ډېرو سختیو سره مخ کېږي. معمولا داسې ملګري به مو لیدلي چې ته ورسره ملګرتیا وکړې نو بیا د حده ډېر فري شي که نه، او بیا به په هغه خپلې ملګرتیا باندې ورسره پښیمانه وي. یا داسې ځوانان به م لیدلي چې د باندې هر چا ته چې دی قناعت ورکوي، د هر چا سره خبرې کوی شي، خو بیا خپل پلار ته چې ورشي مړې سترګې نیولي د خولې نه یې غږ هم نه وځي. نو دا ځکه چې مونږ پوهېږو نه چې چیرته د چا سره په کوم شکل وغږېږو. او دا په نړۍ کې اوس نړیوال اصول دی چې خلک مخکې د دې چې د یو چا سره خبرې وکړي، مخکې د دې چې د یو چا سره کیني، هغه انسان مطالعه کوي او د هغې فرد په اړه چې دی ځان پوهوي. بنان کلم چې تاسو غواړئ یو بنډار ته مخه کوئ او په هغې بنډار کې چې دی خلک ستاسو خبرو ته ارزښت ورکړي، ستاسو خبرې واوري، درې شیانو ته همیشه پام وکئ. لومړی ما غوښتل په دې وغږېږم چې سلف کنفیډنس دی او په ټوله کې چې دی سلف ماستري ده. سلف ماستري داسې ده چې ځینو خلکو باندې لړزه راشي کله چې غواړي یو ځای کې یو بنډار کې خبرې وکړي. بله ورځ په ټیک ټاک کې ما یو ملګری راواخیسته، وایي ډاکټر صاحب زه د ډېر سخت مینهوال یم، دغه اوس مې ټول شیان یاداشت کړي وو، خو چې څنګه تا راواخیستم بس اوس مې غږ کې لړزه راغله او رانه د یاده وته چې څه ووایم. دا هغه وخت کېږي چې ته سلف کنټرول ونه لري، یعنې په ځان باندې کنټرول ونه لري. یا ما د یو بل ملګري مثال مې ورکړ چې هغه کوم بنډار ته ور دننه شي چې ډېر خلک یې پکې یا داسې مشران خلک یې، نو جوړه خپی چې دی کږه شي یو شی په لغته وهي، یو شی خراب کړي. نو کله هم چې موږ بیا هغه بنډار ته لیږو اول دسترخوان بیخي لرې کوو، بیا هغه ته وایو چې دننه شه. که چای ایښی چای په لغته وایي، که ترموز ایښی ترموز په لغته وایي، که ډوډۍ ایښي شاید په غوري کې خپه کېږدي، بس د تاثیر لاندې راشي، هغه د ځان کنټرول ورنه شي. شاید تاسو داسې ملګري تاسو هم ولرئ. نو بنان په یو بنډار کې دا ډیره زیاته مهمه ده چې ته خپل ځان کنټرول کړي، خپل احساسات کنټرول کړي. لکه ځینې ملګري په ټیک ټاک کې داسې دي، زه معمولا وینم دا ما سره ډیر زیات کیږي چې دوی بحث کوي ټول بغلي، چې زه بحث وکم بس د دوی نه به بیا داسې یوه ثانیه به بیا خوند نه ورکوي چې دوی د ما په بحث کې دخالت ونه کړي. او معمولا په دې شیانو یو څوک ښه نه ښکاري، چون ښکاره کېږي چې یاره دغه خلک سلف کنټرول نه لري یا ځان نشي کنټرولولی. یا په مناظرو کې وګورئ، یو نفر به بس داسې به درته ناسي، حوصله به لري، درته به جان و قربان وایي، درته به جانان وایي. یو بل نفر به هم ډېر پوی سړی، خو احساساتي به یي، جنګ به کوي، چغې به وهي او دومره تحمل به نه لري چې د هغه بل لوري یو دقیقه خبره واوري. ولې؟ چون سلف دغه نه لري. معمولا دا خلک چې دی سلف ماستري نه لري، یا په خپل ځان، په خپل وجود، په خپل نفس او په خپل خبرو باندې کنټرول نه لري. او کله چې تاسو دا کنټرول ونه لرئ ستاسو ژوند خرابه کیږي او ستاسو خبرو ته څوک ارزښت نه ورکوي. نو لومړی باید دا زده کوئ چې تاسو ځان کنټرول کوئ. کیدای شي یو نفر یو خبره وکړي چې تا ته یې توهین کړی، یو خبره وکړي چې په تا ښه ونه لګېږي، که دفتاً د هغه خبره کې دخالت وکړي ته پې سپک ښکارې. نو باید پوه شي چې چیرته خبرې وکم، چیرته خبرې ونه کم، چیرته خبرې واورم، چیرته کینم، چیرته پورته شم. ډېری ملګري د خپل کیناستو په ځای نه پوهېږي. ډېری ملګري په بنډار کې پوهېږي نه چې څه رقم ته کیني. زموږ یو ملګری دی په بنډار کې یو رقم کیني، دا دوه خپې چې دی جګوي بیا داسې په لاس نیسي.
نو چې ورګورې لاندې هم چې ورګورې شرمېږي، پورته هم چې ورګورې شرمېږي. بنان سلف ماستري په بنډار کې، په خبرو کې، په ناسته کې دا ډیره زیاته مهمه مسله ده. ډیره زیاته مهمه مسله ده. مثلا یو دوست به راشي بنډار ته را دننه به شي، داسې به ګوري چې ولا زه چېرته کښېنم. چون ته سلف ماستري نه لرې، ته باید پوه شې چې ستا په بنډار کې ځای کوم دی. یا یو نفر به راغلی د کور د خاوند په ځي کې به ناست وي که نه. یو ملګري سره داسې شوي وه، غاټ اطاق و، بیا دا د دې غاټ اطاق کې سیده لاړو د دغه کورس خاوند سره. دا ډېره جالبه کیسه ده، دا زده کوي چې سلف ماستري چی ته وایي. څو ملګري لاړوه د یو بل ملګري کره په بنډار باندې. نو دغه ټولو ملګرو ته چې دی د یو ملګري ویل چې مهرباني هغلته کښېنئ، وایي د یو ملګری چې دی چاپلوس و، د کلک دا سړی رانیولی و چې زه تا سره مینه لرم، زه تا سره کښېنم. وایي ده ورته ویل چې ورور ته خیر دی، هغې طرف ته وایي نه نه ولاکه وشي زه تا سره کښېنم. هغه سړي ورته ویل چې وا وروره که زه هلته کښېنم ځای نشته، او زه ځکه دلته کښېنم چې هلته مخامخه شجاره ده، مونږ دغه پردې مینځلي، ښځه مې تېرېږي او را تېرېږي، خو زما ښځه ده، اوس تا کلک زه نیولی ما سره کښېنې، خو اوس زما ښځه ته هم ګورې. وایي نو بیا ویلې ښه ښه ډېر وبخښې هلته ناست وم. بنان په مجلس کې تاسو باید سلف ماستري ولرئ، په دې باندې پوه شئ چې مثلا ته ځې یو محفل ته، یو نفر درته مهرباني شکیب جان هلته کښېنه، ته ورته وایي په سترګو، ځکه هغه به یو دلیل لري، ځکه هغه د کور خاوند دی چې داسې درته وایي. یا یو بنډار دی که ویني چې ټول غلي ناست دي او هېڅوک خبرې نه کوي، وګوره خلک مطالعه کوي چې ولې خبرې نه کېږي. یو بنډار ته یو ټوکي لاړ او یو نفر دغه روم یې نه و کنټرول کړی، دا مجلس یې نه و کنټرول کړی. په هغې بنډار کې نو د یو سړي چې دی نوې مور مړه شوې، او ده ته نوی زنګ راغلی چې مور دې مړه شوه، ټول خفه ناست دي چې اوس شریشته ونیسو، بنډار ونیسو. دا چې څنګه راغلی په ټوکې شروع کړي، او د هماغه سړي چې مور مړه شوې د هماغه سړي په مور یې ټوکې شروع کړي. بس غاټ جنګ ته یې نجیګ شوی دی. وایي کلي نه کې چې بس راووتو ګوري چې غاړې شکېدلې ده. وا وروره وایي ولا داسې مونږ ټوکې کولې، مونږ څه خبرو چې د سړي مور مړه شوې. دا مثالونه ډیر زیات مهم دي، او دا ځکه دي چې ته سلف ماستري نه لرې، په ځان کنټرول نه لرې، یو 2 دقیقې حوصله نشي کولی. نو کله مو چې سلف ماستري زده کړه، په ځان کنټرول مو زده کړه، بیا مونږ دننه کېږو دوهم پړاو ته. دوهم پړاو ابزرویشن دی. ته اوس پوهېږې چې چېرته کښېنم، چېرته خبرې وکړم، چېرته کیسې وکړم، په کوم شکل اوسم، په دې پوه شوې. اوس باید نور ووینې چې نور چېرته کښېني، نور څنګه خبرې کوي، نور څنګه کیسې کوي، نور څنګه بنډار کوي. د مونږ یو ملګری دی، د ده یو ورور دی، دغه ورور چې دی په نانوایي کې کار کوي. بیا وخت ناوخت دا چې دی مونږ خپل کور ته دعوتوي. بیا چې کله مونږ دعوتوي مونږ ورته وایو چې یاره وروره هر څه کوي، هغه نانوای ورور دی خیر دی بنډار ته مه راوله. هغه نانوای ورور یې څنګه دی چې بس څنګه راشي مجلس شروع کړي، په خیر راغلی جوړې، او الله دې خیر درکړي، ولا اوړه کې مته شوي دي، 15 زغالۍ مې جوړې کړې وې، دغه وړۍ چې دی پتیر و، هغه بله ورځ مې بې مالګې ډوډۍ په خلکو خرڅه کړه. وروره ستا نانوایي ته، ستا وړو ته، ستا پتیرې ډوډۍ ته په مونږ څه شاید، او هغه ته دا خبرې دومره جالبه دي، دا کیسې داسې په مزو کوي او فکر کوي چې ټول د دې نه خوند اخلي. ولې؟ چون ابزرویشن نه لري، چون نه ویني چې آیا په رښتیا خوند ترې نه اخلو که نه. که ما ته وګوري ما داسې ورته لاس نیولی، بل ملګری مې داسې کوي، بل ملګري مې سر نیولی، اما دا بیا هم په خوند لګوي او فکر کوي چې ټول اتاق د دې حالت نه خوند اخلي. یا که چېرته ته ابزرویشن ونه لري، هغه اتاق مطالعه نه کړي، نو ته یو بریالی سړی کېدی نه شي. مثال ورکوم، یو نفر را دننه کېږي زما لایف ته پرته د دې چې پوه شي موضوع څه ده. مثلا دغه تن کومنټ کوي چې ولا ډېر عالي رور کېدی شي داسې یو موضوع باندې خبرې وکړم چې هغه مزخرفه وي، ته ورته ډېر عالي ولې لیکې. یا جالبه مسله ده، ما یوه ویډیو کړې وه، په هغې ویډیو کې مې یو چا ته په پیل کې داسې څو بدې خبرې کړې وې، ټولو خلکو کومنټونه کړي وه، کنځلې کړې وې. بیا یو بیچاره په کومنټ کې لیکلی و چې په لیاز د خدای مخکې دی چې کنځلې وکړئ، دغه ویډیو پوره وګورئ. بیرته دې ټولو خلکو ویډیو پوره لیدلې وه، بیا بیرته خندلې و چې والله ډاکټر صاحب مونږ په اول کې ښه کنځلې درته وکړې، خو وروسته مو خوښ شو، ویډیو هم پوره نه وه لیدلی. نو ابزرو همداسې یو معنا ورکوي ملګرو. که تاسو یو بنډار ته ځئ، یو محفل ته ځئ، یوې ناستې ته ځئ،
هغې ناسته کې د یو نفر حالت نه وینئ. ډېری خلک داسې دي چې یو خبره درته وکړي وروسته وایي چې خفه مې کړې، ته ورته وایي چې نه دې یم خفه کړی. نو خو پلار دې راته یاد کړه، مور دې راته یاده کړه، غل دې معرفي کړم، راته دې وویلی چې لکه سپکاوی درته وکړي، ولې وروسته ریالایزیشن وکړي، وروسته بیا پوه شي. کله چې ته خفه شي، کله چې تا ته ستونزه جوړه کړي، کله چې ستا زړه مات کړي، بیا وروسته پوه شي چې یاره والا دا سړی خو ما رښتیا خفه که. نو دا هغه خلک دي چې دو ابزرویشن نه لري. ډېری خلک نه سلف ماستري لري نه ابزرویشن لري. د دوی خبرې غیر اختیاري، څه چې خولې ته ورځي وایي او په داسې یو شکل وایي چې شاید د دو نیت بد نه وي، اما نور خلک چې دی خفه کوي. ډېری خلک په دغه اوسنیو شرایطو کې مثلا یو نفر به راځي په دې نیت چې دین ته دعوت وکړي او د ده نیت به نیکي، ولې په داسې الفاظو به دعوت کوي چې د خلکو به زړه د دین نه بدوي. ولې چون دا هغه خلک دي چې ابزرویشن نه لري، نه پوهېږي چې په دې روم کې دته څوک ناست دي. مثلا زه دلته راځم وایم چې ښه زه باید په هغه مسایلو بحث وکړم چې د خلکو په ژوند کې په درد وخوري. اوس باید وګورم چې زما ځوانان څوک دي. زه مثلا وینم 153 نفره دي همدا اوس چې زما خبرې اوري. په دې 153 نفرو کې څو نفره داسې دي چې په ټیک ټاک کې دوامداره خپلې ویډیوګانې جوړې کړي؟ تاسو وایئ څو نفره داسې یاست؟ په دې 151 نفرو کې چې په ټیک ټاک کې ویډیوګانې جوړوئ یا په ټیک ټاک کې لایو زما غوندې راځئ، تعداد به ډېر کم وي، ډېر زیات به کم وي. نو زه ولې نن راغلی یم په دې غږېږم چې تاسو څنګه یو بنډار خپل کړئ، تر څو د دې لارې تاسو تشویق کړم چې که چېرته تاسو په ځان کنټرول ولرئ، پوه شئ چې څه شی ووایئ، څنګه یې ووایئ، او که چېرته تاسو پوه شئ چې نور خلک څه درنه غواړي چې ووایئ، دغه نننی بنډار چې تاسو واورئ او په دقت یې واورئ، نو انشاءالله سبا ته تاسو کولی شئ چې په خپله لایف راشئ، موضوعګانې وټاکئ او خلک د تاسو سره یو ځای شي او در سره خبرې وکړي. زه په ټیک ټاک ځم هغه ځوانانو ته چې بنډارونه کوي او تر ټولو کم فالوور لري او کینم د دې په ځای چې خپله خبرې وکړم په ساعتونو د هغوی خبرې اورم. په دې وروستیو کې ټول ملګري د دې شاید دي. ولې؟ چون زما تازه کاره ځوان تشویق شي چې یو بل نفر چې زما نه لږ څه ډېر خلک یې پېژني راغلی دی، ناست دی، زما خبرې اوري، پس زه حتمن یو شی یم. نو زه وایم موږ افغانان داسې کوو چې که ته یو ښه خبره وکړې، زه د کلک د ستوني نه رانیسم، درته وایم چې ولې دې ښه خبره وکړه. زه یو بنډار ته لاړم، په دې بنډار کې ما ویلې چې زه د دې مکتب مخالف یم. دغه 12 کاله چې ته درس وایي وخت ضایع کول دي. زه وایم که څوک مکتب د دې دپاره وایي چې لیک او لوست زده کړي، 4 کالو کې دا شی زده کېږي. نو دغه خبره چې ما غوښتله تکمیل یې کړم، یو ملګری دی، زه نه پوهېږم د ده ما سره څه رقم مینه ده، اما همیشه چې زه بنډار ته ځم هغې د خاطر زه بنډار نه راووتم او تصمیم مې ونیو چې زه به نور هغې بنډار ته نه ځم. لکه هر څوک چې خبرې کوي ټول غلي دي، ورته ناست دي، اما کله چې زه خبرې کوم نه پوهېږم د هغه ملګري ولې چې دی ستا پسې تنګه شي. نو ده ویلی چې نه ته د مکتب په اړه خبرې کوي، د مونږ مکتب سیستم صحیح دی او که وغواړو بدل یې کړو، دا به چې دی یو کمیټه جوړېږي هغه به یې بدلوي. واوره اوس خو ما تا ته نه دي ویلي چې دفتن یې بدل کړه. ملا صاحبانو دا اوس مکتبونه در بند کړه، مدرسې خلاصې کړي، تا نه یې پوښتنه وکړه؟ نه. تا نه اجازه واخیسته؟ نه. نو زه خو دا نه وایم چې که شکیب وایي چې دا سیستم مات سیستم دی باید تغییر وکړي، دا خو د امیرالمؤمنین امر نه دی چې سبا ته عملي شي. زما اصلا په هغې اړه بحث نه دی. یا پرونی لایف کې ما ځینې ملګري راواخیسته چې پوښتنه به یې وکړه، ما به ورته چې کوډ راکړه، کوډ به ورته معلوم نه و. نو دا هغه خلک دي چې دوی ابزرویشن نه کوي، دوی هغه روم نه ګوري، اتاق نه ګوري. مثلا د هغه چټ ویاند ورته وایي چې واوروره دغه سړی خبرو ته پرېږده. 4-5 نفره چې نور هلته ناست دي هغه ورته چې واوروره دغه سړی خبرو ته پرېږده. ځینې خلک حتی داسې عادت لري، مثلا وایي زه یوه پوښتنه لرم، پوښتنه مې دا ده چې ته وایي د افغانستان د مکتبونو سیستم مات دی، دا ولې مات دی؟ زما نظر دا دی. ښه وروره تا د پوښتنې په نوم فقط وخت واخیست چې خپلې بابولالې ووایي. دا خلک بیا څه کوي؟ هغه بنډار ټول در خرابوي، دغه بنډار ټول نظم خرابوي. په داسې حالت کې چې دوی فکر کوي دوی ښه روان دي، اما دوی ښه روان نه وي. ولې؟ چون دوی ابزرویشن نه لري. نو اوس تاسو پوه شوئ چې سلف ماستري څه شته وایي، ابزرویشن څه شته وایي. دریمه خبره کمیونیکیشن ده، ارتباطات دي چې تاسو یې باید په یو بنډار کې یا په یو ناسته کې د خلکو سره ولرئ.
سلف ماستري دا شوه چې تاسو باید ځان کنټرول کړئ، خپلې خبرې کنټرول کړئ، پوه شئ چې څه شی وایئ. صحیح ده. ابزرویشن دا دی چې تاسو خلک هم ولولئ چې څه شی خوښوي واوري او د څه شي په اړه غږیږي. داسې نه وي چې یو بنډار دی پکې د کرکټ په اړه غږیږي، د راشد خان په اړه غږیږي، ته یو ځل راشي وایي ډانالډ ټرمپ نه خبرې. ورور بنډار د کرکټ اوس تا چې ټرمپ پکې رامنځته کړه، په دې معنا چې ته ابزرویشن نه لرې، په دې معنا چې ته نه ګورې چې اتاق کې څه شی روان دی، خلک د څه شي په اړه بحث کوي. نو کله چې دا دوه شیان تاسو ته در زده شوه، درېیمه خبره چې ده کمیونیکیشن ده. کمیونیکیشن اوس په څه معنا چې ستا خبرې په عین حالت کې باید انګیج وي. ته باید پوه شې چې د مقابل لوري علاقه څه ده. که زه دغه اوس وغواړم دلته مثلا د حمزه صاحب سره زه دلته وغواړم بنډار وکړم او زما د بنډار موضوع د افغانانو ذهنونه بدلول، نو زه به وایم چې دغه د انسان د ذهن بدلول یوه ډیره لویه پروسه ده او په دې پروسې کې مهم ابعاد دي چې باید موږ هغه خلکو ته ور زده کړو. صاحبزاده صاحب ستا په نظر تر ټولو مهم شی څه شی دی او د کوم ځینه پیل وکړو؟ زه باید خپله کیننم چې صاحبزاده مې د یو میلمه په توګه راغوښتی دی، زه لیکچر ورکړم، بلکې زه باید هغه ته در خلاص کړم او ارتباط ورسره ونیسم. څه رقم ارتباط؟ داسې ارتباط چې هم هغه خبرې وکړي هم زه خبرې وکړم، هم هغه د خبرو نه خوند واخلي هم زه د خبرو نه خوند واخلم. ټیک ټاک کې ولې دا خبره مهمه ده؟ په ټیک ټاک کې فکر داسې دی چې یاره څنګه یو څوک چیلنج کم، څنګه یو څوک پړ کم، څنګه د یو چا خبره رد کم. په دې باندې مونږ یو ځای ته نه رسیږو، ځکه دا به یو وخته پورې وچلیږي، 3 میاشتو دپاره، 4 میاشتو دپاره، 1 کال دپاره، دا شیان به ټول وچلیږي. اما کله چې دا ټول شیان وچلیده، د هغې نه وروسته بیا نور خلک پوهیږي چې یاره ته خپله ډلیوري نه لرې، ته خپله یو شی خلکو ته نشي انتقالوی. فقط ستا موخه دا ده چې یو نفر خبرې ورته قطع کړي، یا ستا موخه دا ده چې یو نفر خجالته کړي، یا ستا موخه دا ده چې یو نفر ته ستونزه پیښه کړي. پس بنا نورونو په دغه لومړي سیکشن کې یو شي ته ستاسو پامي، کله چې یو بنډار ته ور دننه کیږئ، اول سلف ماستري ده، دوم ابزرویشن ده، دریم کمیونیکیشن ده. سلف ماستري څنګه چې هغه بنډار ته ور دننه کیږي، باید ځان ته دې پامي، جسم ته دې پامي، خبرو ته دې پامي، اخلاق ته دې پامي، مخ ته دې پامي، تر څو درنه اشتباه ونه شي. داسې نه چې بنډار ته ور دننه شي او تاثیر لاندې راشي درز چلمچي په لغته ووهي، دا کار به نه کوي. ابزرویشن چې شی شو، ګورې به چې په دې اتاق کې ناست څوک دي، مشر څوک دی، کشر څوک دی. که ویني چې یو نفر یوه ورځ هم د تا نه ډېر کار کړی او هغه خبرې کوي، په خبرو کې به یې نه وردانګې، خبره به یې نه نیسې، د ځان نه د مشر به احترام کوي. که یو څوک غلطه خبره هم کوي، پرېږدی به یې چې خپله خبره لومړی مکمله کړي، وروسته د هغې که ته نظر لرې، د نظر د خاطره به د اجازه غواړې، حتی که پوښتنه لرې د پوښتنې لپاره به د اجازه غواړې. او په عین حالت کې به کمیونیکیشن کوي. ته به داسې یوه پوښتنه کوي چې د چا زړه درنه بد نشي، ته به د هغه سړي د خبرو په اړه داسې یو نظر وایي چې د هغه سړي درنه زړه بد نشي. ولې موږ پښتانه ډېر زیږه خلک یو. سړی راغی چې دا څنګه یې ویلې چې د مکتبونو سیستم مات دی، ته ودرېږه سړیه، زه خو دلته یو خبره کوم، څنګه مات دی؟ خو زه غواړم ووایم چې ته خو مې پرېږدې دا ته. بنان دغه مثالونه چې ورکوم دا په مجموع کې د دې د خاطره دي چې تاسو پوه شئ چې څنګه بحث وکړو. بنان لومړی سیکشن کې کلم چې خبرې کوئ یا کلم چې یو بنډار ته ور دننه کیږئ، 3 شیان مو په یاد اوسي. اول چې شی د ځان کنټرول، دوم چې شی د خلکو لوستل چې څوک دي، څه کاره دي، چیشته راغلي، دریم چې شی د دې خلکو سره د دوی د علاقې په اساس اړیکې نیول. نو اوس به پکې داسې یوه دمه واخلو، زه به دغه خپل یو اوبه راواخلم، یو غړپ اوبه به وڅښم، د هغې نه وروسته به بیا هم مخ ته لاړ شو دوهم سیکشن ته. نو ملګرو دوام سیکشن کې زه باید دا ووایم چې دغه د خبرو کول او د اتاق د لوستلو موضوع ولې مهمه ده؟ ځکه استخبارات چې دي په دې برخه کې ډېر سخت پوهه لري. هغه خلک چې په FBI کې دي، CIA کې دي، یا په ټوله کې
استخباراتو کې دي او د دوی کار جاسوسي ده، د دوی کار د خلکو مطالعه ده، یا په ځانګړي ډول هغه خلک چې د امیګریشن په برخه کې یا هم د مهاجرینو په برخه کې کار کوي. زه به تاسو ته یوه جالبه کیسه وکړم. زه را روان وم امریکا ته راتلم او زما چې د مصاحبه یا انټرویو وه په دغې کې په پاکستان کې د امریکا د سفارت کې د یوې ښځې سره، او دی باید ما نه دغه اخیستې وه، مصاحبه اخیستې وه مخکې دې چې دوی اجازه درکړي، درته ویزه درکړي چې ته راشې امریکا ته او دلته چې دی بیا درته ګرین کارت او دا نورې خبرې ولا بتر درکړي. دا په تاسو ټولو راځي، هغوی چې لا نه دي راغلي او هغوی چې راغلي شاید دا انټرویو ورکړي، نو یو مصاحبه د تاسو سره کېږي او په دې مصاحبې کې تاسو نه مختلفې پوښتنې کوي، څوک یې، څه کاره یې، تروریستانو سره اړیکه ونه لري. حتی د ما نه دا پوښتنه کړې وه چې 5 وخته مونځ دی، څو وخته یې کوي. ما نه دا پوښتنه هم کړې وه چې آیا کوم مدرسې سره اړیکه لري او که نه. ما نه دا پوښتنه هم کړې وه چې که چیرته د امارت بیرته وغواړي چې موږ سره کار وکړه، ته ورځې امارت سره کار کوي او که نه. او کله چې ته وینې تا ته دا پوښتنې کیدای شي ظاهرا ډېرې بېمانا ښکاره شي، اما د دوی دا موخه نه ده چې ته دوی ته څه لکه ورته مهم نه دی چې ته 5 وخته مونځ کوې که نه کوې. ځینې ملګر داسې دي وایي چې ودرېږه اوس مې ویزه رد نه شي، ورته وایي چې ولا نه زه خو 5 وخته مکمل مونځ نه کوم، که په ورځ کې یو ځل وکړې. وایي که زه داسې ووایم شاید دغه کوم څوک چې رانه انټرویو اخلي دا وایي چې ښه نو ډېر کلک دغه مسلمان نه دی، امریکا ته چې لاړو کوم مشکل به نه جوړوي. په اصل کې زه یو مثال در کوم چې تاسو پوه شئ. په اصل کې کله چې د تاسو نه پوښتنه کیږي د سفارتونو په انټرویو کې او درته ویل کیږي چې یاره تاسو مونځ کې څنګه یاست، 5 وخته مونځ کوئ که نه کوئ، د دوی اساسي موخه د دې پوښتنې نه دا ده چې وګوري تاسو څومره مذهبي وفاداره فرد یاست. اوس تاسو جواب هغې ته څه دی؟ که ورته ووایئ چې هو 5 وخته شکر مونځ کوم او ښه مسلمان یم، د تاسو چانس به ډېري چې راشئ امریکا ته. او که ورته ووایئ چې نه وله ورځ کې یو ځل مونځ کوم یا بیخي نه کوم، ستاسو چانس به ډېري چې راشئ امریکا ته. ستاسو نظر څه ده؟ د رواني اړخ نه او د استخباراتي اړخ نه هغه خلک چې وایي چې هو شکر مسلمان یم او 5 وخته مونځ کوم، د دې خلکو د راتګ چانس امریکا ته ډېر دی. ځکه 3 خبرې هغوی غواړي په دې کې وګوري. لومړی ته باید صادقه اوسئ چاته؟ هماغې خلکو ته. هغوی باید مطمئن شي چې ته په انټرویو کې رښتیا وایي. دوم ته باید صادقه اوسئ خپلو اسلامي اساساتو ته. هغوی وایي ښه چې دا سړی خپل دین ته دغه نه دی، ژمن نه دی، نو موږ ته به خاورې ژمن پاتې شي. خو چې سبا ته یې د امریکا پاسپورټ واخیسته، امریکا نه وځي، بیرته ځي د افغانستان په لور. بنان د روان اړخ نه د خلکو مطالعه کول ډېر زیات مهم دي. تاسو ما ته ووایئ یو مثال راته راکئ چې داسې کله شوي چې تاسو په یو بنډار کې ناست وئ د خپلو ملګرو سره، لګیا یې خبرې کوئ، یو څه هغه وایي یو څه ته وایي، او د دې په ځای چې ته دې بنډار کې خپلو خبرو ته پام وکړئ چې یاره اوس د ده خبرې زر خلاصې شي زه خبرې وکړم، یو ځل د هغه سړي ته پام کړئ چې د سترګو حرکات یې څه رقم دي، لاسونه څه رقم خوځوي، دغه خبره چې کوي ولې یې کوي. کله چې داسې وکړي بیا بنډار خوند درکوي، بیا وایي چې یاره دا خو رښتیا ډېر جالبه شی دی. زه معمولا کلم چې په بنډارونو کې کینم، یو د ټیک ټاک لیکچرې دي چې زه مجبور یم راشم دلته ډېرې خبرې وکړم، اما کلم چې په بنډارونو کې کینم د دې په ځای چې ډېر وغږېږم ډېر اورم او په عین حالت کې پوښتنې کوم. ځکه تر ټولو مهمه خبره دا ده چې ته د خلکو نه زده کړه وکړې، او په اوسني شرایطو کې دا ډېره سخته ده چې یو نفر دې راشي تا ته د یو څه په مفتو کې زده کړي. هر څوک چې تا ته یو څه در زده کوي په بدل کې پیسې غواړي. پس که ته داسې یو فرد لرې، مثلا داسې یو ملګری لرې، داسې د کورنۍ یو غړی لرې، یا داسې یو دوست لرې چې هغه ویلنګلی په خپله خوښه راځي او خپلې تجربې خپل علم د تا سره شریکوي، نو د دې په ځای چې ته هغه باندې نیوکه وکړې، د دې په ځای چې ته د هغه خبره کته کړې، د دې په ځای چې ته کوشش وکړې هغه ته ځان هوښیار وښایي، واوره، زده که، باور وکئ. ډیری وخت داسې شوي دي چې زما د ټیک ټاک موضوعات زما د ملګرو نه ما راخیستي دي. یو مجلس کې ناست یم د خپل ملګري سره، یو موضوع یې رایاده کړې، ما ته ډیره جالبه ده، ما ته یې پوښتنې کړي، هغه مې پرېښی چې د هغې اړوند راته ښه ډېر معلومات راکړي، معلومات یې راته راکړي، هغه معلومات مې یاداشت کړي، بیرته راغلی یم تاسو ته مې ویلي. ولی متاسفانه مونږ څه کوو؟ مونږ تر ډیره حده پورې دغه شی له لاسه ورکړی، دغه موضوع مو د لاسه ورکړې،
هر څوک سترکټ خپل پوینټ لري نه نو دا شی باید تاسو زده کړئ او دا ډیر زیات مهم دی او کله چې تاسو دا زده کوئ چې د دې په ځای چې خپله ډېرې خبرې وکئ نورو ته غوږ ونیسئ تاسو په ژوند کې یا په خپل شخصیت کې یو شی ډېروئ چې هغې ته کمفرټ وایي یا د آرامه پاتې کېدو صحنه. څه رقم یو مثال درکړم، فرض وکړه یو ډېر غټ تجار د یو ډېر غټ بیکاره سره مخ کېږي. غټ تجار کوشش کوي چې غلی کینی، دروند سنګین کینی، او دغه کوم سړی چې مفلس او بیکاره دی دا به وایي چې والا بلډینګ یې لرم او پیسې لرم او چې تجارت مې ډېر ښه روان دی چې 18 نفره مې کارمندان دي. نو هغه تجار به ورته ګوري، ورته به وایي صحیح ده. ولې؟ کله چې سینې شورې ډېري، خوځښت ډېري، منډې ډېري، اما کله چې ته بدلیږي په سمندر باندې ته آرامه کېږي. ما یو ملګری لیږلی و په کابل کې، زه معمولا دا کیسه کوم. یو ملګري مې راته ویلې چې والا وروره وظیفه نه لرم او پیسې مې راسره نشته، څه وکړم؟ ما ته داسې چل وکړه زه به تا یو تجار ته ولیږم، لاړ شه د هغه سره خبرې وکړه، ژمنه نه کوم چې وظیفه به درکړي، ولې د دې تجار سره وغږېږه، یو ټولنه یې لرله، د خپلې ټولنې ورته ووایه هغه به در سره یو کومک وکړي. ده ویلې صحیح ده. سړی مې د دې ځای نه ولېږه تجار ته مې زنګ ووه چې حاجي صاحب وویل یا همداسې یو نفر ملګری مې درځي، که دې وشو کولی چې یو کومک ورسره وکړي نو الله به خیر درکړي. ولې الله دې راولي، په خیر دې راشي. نو سړی لاړ دی. چې څنګه سړی لاړ دی د زمونږ ملګري حاجي ورته ویلي چې ښه وروره کاروبار څنګه دی، دغه کوم ټولنه چې لري دا څنګه مخ ته ځي، څه رقم ټولنه ده؟ بس ده ورته شروع کړي چې والا صاحب دا خو ډېره غټه ټولنه ده، زه دغه اوس 25 کارمندان لرم او 3 پروژې مې اخیستي، یوه پروژه مې د UN نه اخیستې، یوه پروژه مې د یونیسف نه اخیستې او یوه پروژه مې د UNDP نه اخیستې او ډېر سخت مصروفه یو او شکر دی پروژې م ډېرې ښې روانې دي. او ما ته چې دی ډاکټر صاحب وویلې چې زه یو ځل تا سره مو ګورم چې هره پروژه زه د تا په خدمت کې یم. هغه حاجي بیچاره ورته کتلو چې ده خو ساعت تېر دی نو دا ولې ډاکټر ما ته مرستې ته رالیږلی؟ ورته ویلې دي چې وروره صحیح ده، ته لاړ شه، خیر که ما کومه پروژه درلودله بیا به زه تا ته احوال درکړم. سړی راغی بیرته ما ته زنګ وویل چې ما خو ده سره ډېرې غټې غټې خبرې وکړې، ولې داسې خاص هېڅ شی راته ونه ویلې چې کومک به راسره وکړي. ما زنګ ووه حاجي صاحب ناصر ته، ما حاجي صاحب ته مې زنګ ووه، بخښې نه باید نوم مې واخلم. ما زنګ ووه چې وسړې څنګه شو، لکه دا کومک مومک دې وکړه؟ ولې وا وروره ده خو ما ته ویلې چې زه 3 پروژې لرم، ده خو سم ساعت تېر دی. ما ورته یو 80,000 روپۍ دلته کونج کې ایښې وې چې وارې کوم ځوان دی چې دغه خپل شی مخ ته یوسي، هغه چې ده مې دا غټې خبرې واورېدې ولې یو غریب ته نه ورکوم؟ نو بیرته مې زنګ وواهه، ورته مې ویل چې وسړیه څه دې وکړه؟ نو بیا ویل چې وواله ته رښتیا وایي. بنان کله چې تاسو یو بنډار کې اوسئ، کله چې تاسو یو ناسته کې اوسئ او دا خپل عادت وګرځوئ چې د نورو خبرې ډېرې واورئ، تاسو واردېږئ کمفرټ زون ته. کمفرټ زون چې شی دی؟ اوس نو تاسو خپل مقابل لوری پیژنئ، اوس پوهیږئ چې هغه څه غواړي څه نه غواړي، څه شی خوښیږي څه شی نه خوښیږي. او کله چې تاسو هغه وپیژنده د خبرو په واسطه یې پیژنئ. که ته دلته راشئ زما لیکچر یې واورئ، 1 ورځ 2 ورځ 3 ورځې 5 ورځې که ته دوامداره واورئ، نور فکر وکړه زما د ډېر نږدې ملګرو نه ما ښه پیژنې. د اړیکو اساسي بنسټ دا دی کله چې ته غواړې اړیکه جوړه کړې، که د خاوند او د میرمنې اړیکه یي، که د ورور او خور اړیکه یي، که د مور او پلار اړیکه یي، که ته غواړې خپله اړیکه غښتلې کړې باید د مقابل لوري خبرې ډېرې واورې. که ته داسې یو انسان اوسئ چې ټوله ورځ خپل نظر ورکوې، د مقابل لوري د خبرو نه خبر نه یي، د اهدافو نه خبر نه یي، د چه شي سره علاقه لري خبر نه یي، د چه شي نه یې بدې راځي خبر نه یي، او ته خبرو کولو ته نه پرېږدې، پس ته یو ښه کمیونیکیشن نشي کوی، ته ښه کمفرټ زون ته نشي واردېدی او سبا ته نشي کولی چې په هغه سړي یا په هغه فرد باندې خپلې خبرې ومنې، ځکه ته هغه پېژنې نه. بنان د دې په ځای چې کله هم بنډار ته ځئ چې ډېرې خبرې وکئ، بهتره خبره دا ده چې تاسو د نورو خبرې واورئ تر څو واده چې یو کمفرټ زون ته. اوس نو تاسو پوهیږئ چې د هغه سړي وزن څومره ده، اوس نو تاسو پوهیږئ چې د هغه سړي شخصیت څومره دی چې تاسو ورسره خبرې وکئ. زه بنډارونو ته ځم، ځینې ملګري چې دی دغه کوي، د بنډارونو منځ کې دخالت کوي، یو ورځ ورسره دلیل وایم، 2 ورځې ورسره دلیل وایم، په 3مه ورځ وینم چې ښه د ده شخصیت هم داسې دی چې په هره خبره کې د مچ غوندې رادانګي. بیا ورته وایم ته وروره بیخي صحیح وایي، سمه خبره ده، بیا بیخي غلی کېږم
چې زه غلی شم سبا ته خلک هغه ته وایي چې وا وروره ستا ستونزه څه ده، خپله ویلو ته څه نه لري، بل نفر چې غواړي یو څه ووایي بس کلکې د ستوني نه نیسي. نو دا عادت له ځان نه ورک کړئ، ځکه دا مو شخصیت در تباه کوي، بربادوي یې. دوم د کانفیډنس خبره ده. ځینې خلک وایي چې زه جرأت نه لرم چې خبرې وکړم په یو بنډار کې. که غواړئ ستاسو جرأت ډېر شي، بنډار کې د نورو خبرې لومړی واورئ. کله چې تاسو خبرې اورئ پوهیږئ چې کیسه څه ده، پوهیږئ چې کومه خبره د خلکو نه خوښیږي، پوهیږئ چې کومه خبره د خلکو خوښیږي. که غواړئ دروند شخصیت اوسئ په بنډار کې، که غواړئ خبره د ټولو ته د منلو وړ اوسي په بنډار کې، تر ټولو وروستۍ خبرې وکړه. ځکه هغه کوم څوک چې ځان ډېر وکي وکي ښکاره کوي، ځان ته میر وایي او ځان ته ملک وایي، نو هغو خو به اول کې چې دی راځي که نه، بس اشتباهګانې به هم کوي، غلطي به هم کوي، په یو بل نیوکې به هم کوي، ځانونه به هم سپکوي. ته غلی کښېنه، واوره، ټول یاداشت که، په آخر کې د دې ټولو خلکو د خبرو شیره او شربت راوباسه، ویې وایه. اوس چې تا ولیده چې د نورو شخصیت څومره دی، څه یې ویلې، څنګه یې ویلې، بیا ته خپله کانفیډنس پیدا کوي، ته خپله په خپل ځان باور پیدا کوي، په خپل ځان باندې اعتماد پیدا کوي. صحیح ده؟ او بله مسله چې ډیره مهمه ده، ډیسپلین ده. هر انسان کولی شي چې ډیرې خبرې وکړي. تر ټولو تکړه انسان هغه دی چې خبرې په زړه کې اما ځان کنټرول کړي. هر هغه انسان چې ځان کنټرولوي دا ډیسپلین لري. که ته یو چا سره جنګ کوي او هغه په جنګ کې 3 ګزه ژبه راویستي او لګیا یي او ته ژوره ساه اخلي او غلی اوسي، چپ پاتې کېږي، معنی دا ده چې ته اصیل انسان یې، معنی دا ده چې ته ډیسپلین لري، معنی دا ده چې ته سپک نه یې. ځکه سپک انسانان همیشه کوشش کوي چې ګټونکي اوسي او د ګټلو دپاره باید ډیر وغږیږي، د دې په ځای چې پوه شي ستونزه څه شی ده، د دې په ځای چې پوه شي یو نفر د ده نه څه غواړي. پس هر هغه انسان چې تا ولیده یو ډیبیټ کې، زه که چېرته یو محفل ته ور دننه شم او یو چا سره خبره وکړم او څنګه چې خپل خبره شروع کړم او نفر مې د ستوني نه راونیسي، زه پوهېږم دا نفر تجربه نه لري، زه پوهېږم دا نفر ډیسپلین نه لري، زه پوهېږم دا نفر شخصیت نه لري، زه پوهېږم چې حتی د ده نفر کورنۍ ستونزه لري. ځکه دی ټول عمر خبرې د ګټلو او د بایللو په اساس بولي. بنان دې مسایل ته باید تاسو پام وکړئ. ډیسپلین ډېر زیات مهم دی چې څنګه نورو ته غوږ شئ ولو که غلط اوسي. ځکه که یو نفر غلطه موسي او خبرې وکړي، که یو نفر غلطه موسي خپل نظر ورکړي، د اقل ته پوهېږي چې د ده نفر غلط نظر په کوم اساس دی، د هغې سرچینې ته کتلی شي. پس دا موضوع شوه. بله خبره چې پکې ډیره مهمه ده، لیډرشپ ده. که ته غواړې په یو روم کې رهبر اوسې، باید ته خلکو خبرې واورې، باید خلکو ته غوږ شي. د رهبر کار دا نه ده چې لیکچرې ورکړي. تاسو په جمهوریت کې لیدل د حامد کرزي د خبرو کولو طرز ته په مطلق شکل بدلون ورکړه اشرف غني. اوس زه تاسو ته د کاذبه یا فیک رهبرانو مثالم درکوم او د اصیلو رهبرانو مثالم درکوم. کاذب او فیک رهبران په ټیک ټاک کې درته مثلا ښایي. په ټیک ټاک کې کاذب او فیک رهبران څوک دي چې څنګه تا لایف راواخیستل، راغله، را دننه شي، نو حوصله نه لري، وایي به چې ولا زه خو یو مجلس ته روان یم، ولا زه خو بیا موټر کې کینم، نو که ماته د خبرو اجازه اول راکئ. نو دفتن دا نور هم وایي چې فلانکی صاحب، جلالت مآب صاحب په خیر راغلی، ولې نه، مهرباني. سړی راشي بس خپل چټیات ووایي، د هغې نه وروسته تړک قطع شي، لاړ شي. ورور دا اصیل رهبران نه دي. رهبر هغه دی چې راشي واوري چې نور څه وایي، په کومه لګیا دی. نو ځکه زه د ولسمشر اشرف غني مثال ورکوم. هغه به څه کوم چې کله به را دننه شو اداري امور کې، وخت نا وخت به زه ډېر زیات ورتلم، کله به هم چې یو ځای ته را دننه شو، د سر نه تر پښو به یو نفر ته لاس ورکو. په اول کې ما ویله چې یاره دا نو چې شی شو، اوس ته ټولو ته لاس ورکوي، 100-200 نفر یي په دې بنډار کې. اما باور وکړئ دی کیسه کې نه و چې به 1000 نفر هم وه، یو ته به یې لاس ورکو په هر د اداري امور هره ناسته کې. چې کله به یې ټولو سره ستړي مشي وکړه، پوهېږې دا چې شی دی. ما تاسو ته ولې په خبرو کې 3 شیانو ته پام وکئ. اول چې شی و سلف ماستري وه.
دوم چې شی و، دومه خبره چې ما تاسو ته ویلې ابزرویشن او دریم چې شی و کمیونیکیشن و. اشرف غني به چې ټولو ته لاس ورکوو 2 کارونه به یې په دې کول. اول ابزرو کوو به یې چې د نننۍ ناستې ته ماته څوک راغلي، چې کله به یې تا ته لاس درکوو د سر نه تر پښو به یې چک کولې، ویښتانو ته به دې کتل، ګیرې ته به دې کتل، لباس ته به دې کتل، چې کالي به دې لوکس نه و بیا به یې داسې 2 ګوتې لاس درکوم، چې ټایټ لوکس لونګۍ به دې والې وه، عطر مطر به دې والې و، سپین کالي به دې اغوستي و، بیا به یې غېږ کې نیولې. باور وکړئ یوه ورځ زه منظم نه وم لاړ، 2 ګوتې لاس یې راکړه تېر شو، خو یوه ورځ مې ټایټه نیکټایي اغوستې وه، لوکس مې ځان جوړ کړی و، دا رقمي بلا په شا مو وهله. دا ابزرویشن دی، دا ډېر ښه کار دی. او دوم به یې څه کول؟ وروستۍ خبرې به ده کولې. جناب حامد کرزي به څه کولې؟ محفل ته به راغی، خبرې به یې وکړې، نور به یې منډه کړه، ګاردان به ورپسې، سړی به لاړو، بیا به محفل بیچاره دغه نورو ځوانانو ته پاتې و، بس په خپله کې به سره لګیا و. ده به څه شی کوو؟ د ده به په هرې غونډه کې، په هره ناسته کې وروستی نوم و، دی به ناست و، کتل به یې چې څوک څه وایي. پس که تاسو ځان رهبر بولئ او راځئ په ټیک ټاک کې او خپلې خبرې کوئ، نور تښتئ وځئ، دا د رهبریت خاصیت نه دی. دا په دې معنا چې زما خبرې مهمې دي، تاسو یې واورئ، ستاسو خبرې بې معنا دي. او که ته د نورو خبرې بې معنا ګڼې، خپلې خبرې درته معنادارې ښکاري، ته ښه رهبر نه. او بله خبره چې د نورو خلکو خبرې اورېدل تاسو ته درکوی شي، هغه د ګراټیټیوډ خبره ده، چې ته د خلکو احترام لاسته راوړي. خلک پوهیږي چې یاره دغه فلانکی چې راځي زما خبرو ته غوږ نیسي. زه نن د جلال په نوم یو ځوان دی، د جلال صاحب په بنډار کې وم، ډېر تکړه ځوان دی. لکه 2 ځلې 3 ځلې زه بنډارو ته لاړم او ما غوښتل دوام ورکړم، خو متاسفانه نور دوام نه ورکوم، ځکه په هغې بنډارو کې ځینې ملګري داسې دي چې خپله خبرې کوي ولې زما د خبرو حوصله نه ساتي. او زه نه غواړم په ټیک ټاک کې چې دی بیا سبا ته هغه ټیک ټاکي حد ته ورسېږم چې چا سره مې جنګ او شخړه شي. جلال صاحب څه کوي؟ د جلال صاحب بنډار ته زه نن ورغلی وم. دی د هر چا احترام دته شته. ولې؟ چون پوهیږي چا ته وخت ورکي، څنګه وخت ورکي. داسې نه کوي چې یو نفر مشهوره دی، یو څو ویو یې ډېر دي، یا یو نفر چې دی لږ پیسې لري هغه ته وخت ورکي، یو نفر چې پیسې نه لري یا ویو ډېر نه دي هغه چې دی غلی پرېږدي. او زه وایم هر پلټفارم باید داسې، او ځکه خو زه رنډم خلک راخلم. نو ټوله خبره مې په دوم سیکشن کې ورونو دا وه چې که چیرته تاسو غواړئ په بنډار کې عزت لاسته راوړئ او په بنډار کې ښه وځلیږئ، نو د ډیرو خبرو په ځای خبرې واورئ. څوک چې ډیرې خبرې کوي هغه هیڅ شی لاسته نه راوړي، خو څوک چې خبرې اوري څه شی لاسته راوړي. ما تاسو ته ویلې اول کمفرټ کیږي، آرامه کیږي. دوم مې درته وویلې چې کانفیډنس د ده ډیریږي، اعتماد په نفس ډیریږي. دریم دا سړی ډیسپلین ترلاسه کوي. څلورم دا سړی چې دی رهبرۍ ته رسیږي. او پنځم دا سړی چې دی د نورو احترام لاسته راوړي. پس مونږ په 2 سیکشنو باندې وغږیدو. اول کلم چې یو بنډار ته ځئ 3 شیان مو ته مفهوم وسي. سلف ماستري یوه مسله وه، ابزرویشن دومه مسله وه، کمیونیکیشن دریمه مسله وه. دوم سیکشن کې په دې وغږیدو چې که چیرته غواړئ چې باارزښته انسان اوسئ، د ډیرو خبرو په ځای خبرې واورئ. ولې؟ چون که د خلکو خبرې واورئ تاسو به کمفرټ ترلاسه کوئ، تاسو به کانفیډنس ترلاسه کوئ، تاسو به ډیسپلین شئ، تاسو به رهبران شئ او خلک به تاسو ته احترام ولري. کوم انسان چې ډیر غږیږي خلک د هغه خبرو ته احترام نه کوي. نو اوس دریم سیکشن ته وردننه کیږو او دا وروستی سیکشن دی زموږ د نننۍ جلسې. بیا د هغې نه وروسته انشاءالله د تاسو نظریات راخلم او د تاسو د نظریاتو سره بیا دغه نننۍ مجلس هم پای ته رسوم. خو اوبه مو د یاده ونه وځي، که ځان سره چای لرئ، که ځان سره اوبه لرئ، ځکه مغز دپاره اوبه او چای دواړه ډېر زیات مهم دي. نو راځئ چې داسې یو ښایسته دمه پکې وکړو. په دریمه برخه کې کلم چې اوس تاسو خبرې کوئ یا په یو بنډار کې غواړئ چې اغیزمن شخصیت اوسئ، شیطان تاسو سره لوبه کوي او 4 خبرې شیطان ستاسو مغزو ته راولي
تر څو د دې په واسطه شیطان ستاسو اعتماد، جرأت او خبرې در خرابه کړي. او تاسو باید همیشه پام وکړئ چې دا 4 خبرې د خبرو کولو په وخت کې چې شیطان ستاسو ذهن ته راولي څه شی دی. لومړی خبره ستاسو چاپیریال دی. شیطان تاسو ته وایي چې ښه دا هغه سړی وینې دا خو د مکتب د دورې ملګری دی، دا خو د تا ټول رازونه خبر دی، اوس ته د ده په مخ کې غټې غټې خبرې کوي. ښه که دا در پورې وخاندي. نو لومړی شی چې شیطان تاسو ته نه ډاري ستاسو چاپیریال دی. یا درته وایي چې ښه ته اوس دلته غټ غټ غږېږي هغه دی پلار دې درته ناست دی. ښه که پلار دې وپیره در پورته شي درته وایي چې کښېنه د فلان کهي زو بیا. یا مثلا درته وایي چې ښه هغلته د استاد ناست دی، اوس به د استاد وایي چې دا نور څومره یې سترګې شکېدلې دي چې اوس داسې غټې غټې خبرې کوي. په ټیک ټاک کې دا لوبه سره کم کېږي. کله چې ته راځې خلکو ته یو نیک پیغام انتقال کوي نو شیطان چې شی کوي خپل انساني شیطانانو ته وسوسه کوي چې هله ورشئ منفي کومنټ وکئ او تا ته وسوسه کوي چې کومنټونه لوله. اوس ته چې بحث کوي خبرې کوي نو ته وایي چې ښه ته ودرېږه زه خو لګیا یم چې دا خلک راته څه وایي چې ښکته کومنټ ته ګورې درز یو درته کنځله کړي. نو ستا ټول فکر کومنټ ته شي هغه خپل دغه درنه پاتې شي، خپل پیام درنه پاتې شي. ځکه خو زما ملګري وایي ځان را باندې مړ کوي چې خیر د کومنټونه لوله زه وایم زه یې نه لولم. دغه اوس زه لګیا یم تاسو سره خبرې کوم، زما کومنټونه زما د کمپیوټر له لارې مانیتور کېږي. په کوم سکرین کې چې زه لګیا یم ما ته د هېچا کومنټ نه راځي. پس که څوک مې تشویقوي که څوک مې تخریبوي زه فکر کوم ټول رانه خوشحاله دي بس تشویقوي مې، ځکه زما باور په ځان نه کمیږي. بس دې ته ډېر زیات پام وکئ، دې ته ډېره زیات توجه ولرئ چې همیشه شیطان د چاپیریال په واسطه تاسو ته وسوسه کوي تر څو ستاسو اعتماد له منځه یوسي. دومه مسله چې ده هغه د ظاهر مسله ده. ته راپورته کېږي داسې ټایټ آماده خبرې کوي، ټول درته ناست دي چې دا څنګه راپورته شي وایي چې اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. نو یو پیره شیطان درته وایي چې لکه چې ویښتان دې ډېر بې ډوله دي. نو ته اوس په ویښتانو داسې لاس کوي یا په چرت کې کېږي چې یاره بې ډوله دي که نه، یا چې داسې لاس پې وکړي بیرته ټیټ شي شیطان درته وایي چې دا خو نور هم پسې نیغ شوه. نو ته وایي چې لکه چې کار خرابه شو. په داسې حالت کې چې د ویښتانو کیسه کې به دې څوک نه وي. ډېری خلک راپورته شي د 2 ملګري یو بل سره خبرې کوي. نو دا یو ملګری خپله پزه داسې کړي، هغه بل ملګری چې خبرې کوي هغه ته شیطان وسوسه وکړي لکه چې ستا پزه چټله ده. نو د ده نه ټوله خبره ګډوډه شي. او ځینې شیطاني انسانان قصدن داسې کار کوي چې تر څو تا په خپل ظاهر کې شکېږي. مثلا ته خبرې کوي یو نفر داسې ښکته ګوري خاندي، اوس ته وایي چې ښکته څه خبره ده خدای دې خیر کړي، نو تا نه ټوله خبره لاړه شي. پس د دې شیانو د معنی کېدو دپاره تاسو باید مخکې د دې چې دننه شئ ابزرویشن وکئ که هلته مې پلار ناست دی که مې غور نیکه ناست دی که مې ټر نیکه ناست دی مهمه نه ده. زه یو پیام لرم، دا پیام باید په پوره کانفیډنس خلکو ته ورکړم. دوهم مخکې د دې چې بنډار ته را دننه شي ګیره دې چک که، لباس دې چک که، پزه دې چک که، ویښتان دې چک که، په پوره اطمینان را دننه شه. اوس که په دې منځ کې لکه زمونږ دا شوخ ملګري چې کومنټونه کوي نه، که په دې منځ کې داسې یو شوخ ناست چې تا په خبرو وخاندي یا تا ته کوم مسخره جوړه کړي تا ځان وار له مخې چک کړی نو ته بیا کیسه کې نه اوسېږي. بله مسله چې ده چې تاسو ته ډېره زیاته مهمه ده په هغې کې هغه مالي ژوند دی. معمولا شیطان تا ته وایي چې ښه ته خو دومره پیسې هم نه لرې چې اوس داسې خبرې وکړي. مثلا یو نفر راځي غواړي په ټیک ټاک کې خلکو ته وایي چې زه غواړم تاسو ته زده کړم چې څنګه انویسټ وکړئ. نو لومړنۍ خبره چې دی ترې نه ډارېږي و خلک به سبا ته به مې په کلي کې ملګری راته وایي چې کښېنه خپله چې دی تر اوسه پورې یو خپل کور نه لري راغلی خلکو ته نصیحتونه کوي. دا غلط فکر ده. دغه په ټوله کې غلط فکر دی چې یو څوک ماته ووایي چې که ته چېرته غواړې یو چاته لار وښیې باید په هغې لار کې ته کاملا پروفیشنل اوسې. مهمه دا ده چې په هغې لار کې ته تجربه ولرې. علم ماته مهم نه دی، ماته تجربه مهمه ده. کیدای شي یو نفر اوس په بانک کې 1 روپۍ ونه لري اما ماته ووایي چې زه څنګه په میلیونهاو ډالر پیدا کړم. ولې؟ چون کیدای شي هغه کارونه کړي چې ټولې پیسې د لاسه ورکړي او که ماته هغه وایي چې دا کارونه مه کوه خو نو زه خو پیسې سپما کوی شم. پس هیڅکله چې په یو محفل کې کښېنئ یا په یو بنډار کې کښېنئ د خلکو حیثیت او علمیت د پیسو په اساس مه تلئ. متاسفانه افغانان دا عادت لري.
زه یو ورځ یو بنډار کې ناست وم، یو ملګري راته ویل چې ډاکټر صاحب که خفه کېږي نه موږ به هغه دغې ته چې دی نه فلانکي سړي ته به اول وخت ورکو او ته خو د موږ په زړه کې ځای لري. ما ورته ویې ولې والا دا خو داسې یو خیریه بنسټ لري، یو 50,000 دغه 50,000 افغانۍ موږ ته یوه پروژه راکړې ده، نو اول به چې دی درته وخت ورکو. نو واوروره دغه کار به نه کوي، چون که چېرته دا کار تا وکړه ته وخت ورکوي فساد ته، ته وخت ورکوي دې ته چې کاذبه خلک راشي ریپرزنټیټیو شي. یا ځینې ملګري وایي چې ولا دغه فلانکی سړی چې دی لږ پیسې او مال او ثروت لري دا به مخته کو، او سبا ته هغه سړی مخته کړی، هغه سړي چې دی ټول مسایل چې دی ګډ وډ کړي. پس پیسې باید د بنډار د خبرو کولو یا د ستونزو د حلولو دغه نه اوسي، معیار نه اوسي چې ته یو بې سواده انسان راولي چې یو غټه پریکړه وکړي یا په یو غټ ځای کې یو غټ نظر ورکړي د دې د خاطره چې پیسې لري. بله مسله چې پکې مهمه ده او ته باید د یو پیسهدار نه د دې د خاطره ونه ډار شي چې یاره دا پیسې لري نو زه باید حقیقت ونه وایم. او بل ټولنیز ژوند دی، دغه کلتور و رواجو د پښتنو د سیستمونو نه د دې نه باید ویره ونه لري چې یاره که زه فلانکی شی ووایم سبا ته به مې بیا فلانکی دکاندار په عذابوي. یو سړی دی په کندهار کې مسخره موږ ورته وایو، د ټوکې ټکالې کوي. بیا ده چې دی په یو 2 مشرانو باندې چې ډېر درانه مشران دي د کندهار، زه فکر کوم د کندهار دي، یو ځان ته اس کی وایي یو ځان ته پی کی وایي، نو په هغو باندې ملنډې وهلې وې، نو بیا هغه ترېنه خفه شوي وه. صحیح. اوس دلته ډیری خلک داسې وایي چې دا 2 مشران چون پیسې لري دا سړی خرابه ده. هغوی د پیسو په زور دا کار ونه که، هغوی ته خپل شخصیت مهم و او د شخصیت د فکر یې وکړه چې د دوی شخصیت له منځه ځي. که ما نه پوښتنه وکړي چې دلته ملامته څوک دی، زه وایم نه اس کی پکې ملامته دی، نه پی کی پکې ملامته دی، نه هغه زموږ ملګری چې په دوی ټوکې کړي. ملامته هغه خلک و چې د ده سړي ټوکه یې راواخیسته، په ټیک ټاک کې په غلط شکل جوړه کړه او شارټونه یې پې وکړه. دا خو به خود په خلکو باندې بده لګېږي چې ته مثلا د هغه ټوکي یو خبره راخلي چې هغه وایي چې فلانکی خو لا په پښتو نه پوهېږي او هغه اچوي او پسې چې دی دغه اچوي سندرې پسې اچوي او ټوکې پسې اچوي خنداګانې پسې اچوي. ځینې وختونه په یو بنډار کې ته کولی شي په یو چا باندې ټوکه وکړي. مثلا زه په یو بنډار کې کینم، ما ته یو ملګری وایي چې یاره ډاکټر صاحب ستا په طبابت مې شک دی. زه ورته وایم ولې؟ وایي ته بس ټول ډاکټران کل دي ته پکې ویښتان لري. دا اوس ټوکه شوه. اوس که چېرته څوک دغه ویډیو رااخلي او وایي چې یاره ډاکټر خو په رښتیا هم ډاکټر نه دی ځکه کل نه دی، نو دا بیخي بله مسله شوه. بنان دې مسایلو ته ورونو پام وکئ چې همیشه ځان ته مو پام وسي، خلکو ته مو پام وسي، د خلکو سره د خبرو کولو اړیکو ته مو پام وسي، تر څو تاسو په یو بنډار کې اغیزمن شخصیتونه اوسئ. فقط د څو ملګرو نظریات یا پوښتنې م راخلمه، بیا نو انشاءالله دغه بنډار پای ته رسوم. یو خبره تاسو ته وکړمه چې په 8:30 یا 9 بجو کې بیرته لایو راځو. مونږ د صافي صاحب سره خبرې کړي دي، ورنه مو په ډیر زحمت بیا هم وخت اخیستی دی چې تاسو ته د کرپټو کرنسي په برخه کې لا نور معلومات درکړي تر څو زموږ ځوانان د تاوان نه وژغورل شي. نو اوس دلته چې دی 9 بجې دي، 8:30 بجې یا 9 بجې مونږ بیرته لایف کیږو چې د هغه لایف ته په تمه اوسئ را سره پاتې شئ. د کرپټو په اړه چاره پوښتنه لرئ بیا تاسو راخلو، په هغې کې به لیکچر کمي، فقط ستاسو پوښتنې به راخلو یا شاید بیخي لیکچر نه وي، مستقیم تاسو ته وخت درکو. اوس کوم ځوانان چې غواړي خپل نظر ورکړي دوی راخلمه، د دوی نظریات انشاءالله اورم او بیا چې دی آهسته آهسته خپل دغه نننی بنډار چې دی پای ته رسو. سلامونه، وخت مو په خیر، ستړي مه شئ صاحب. زه فکر کوم انټرنیټ کمزوری دی. وخت مو په خیر. سلام علیکم. وعلیکم السلام. کامره مو روښانه کوی شئ؟ ډاکټر صاحب محترم، په دې هیله چې ښه به وي، صحت به مو ښه وي. خوشحاله یم چې تاسو سره هم کلام یم.
مننه خان، الله دې اجر درکړي. په خیر راغلی، مهرباني سه. یا مننه. کمرې خبره مو وکړله، کمره مې روشن ده خو متاسفانه برق نشته. خیر دی، مشکل نشته، مهرباني سه. ډاکټر صاحب خاص په دې خاطر مې انوایټ درته واچو چې ما ډېر وخت نه غوښتل چې کوم ټایم تاسو کابل کې وئ نږدې نه د خپل یو مشکل لپاره تاسو سره نږدې نه کښېنو او هغې باندې خبرې وکړو. متاسفانه هغه وخت بیا خبر شوم چې تاسو هېواد نه وتلی وئ، ګاونډي هېواد کې وئ، نو بیا بېرته رانغلی او اوس نور هم ورپسې لرې لاړئ. نو غواړم چې تاسو سره یو موضوع باندې خبرې ولرم. مهرباني سه. خپل یو شخصي مشکل باندې، رواني مشکل باندې. غواړئ دلته یې راته ووایئ یا نه غواړئ ماته فالوبک راکوئ یا څنګه ډاکټر صاحب؟ مال غواړئ ستونزه دې دلته وایي که په شخصي کې؟ شخصي کې غواړم. صحیح ده، پس زما د وټساپ نمبر که لري راته پیغام پرېږده، انشاءالله زه به خبرې وکړم. متاسفانه ډېر کوشش مې وکړو چې لاسته راوړم خو نه مې راوړی. زه به داسې چل وکړم، دغه اوس به تا فالو کړم، خپله شمېره به درکړم، زه به بیا تاسو سره اړیکه ونیسم چې تر څو مو که زما په وس کې هره ستونزه انشاءالله حل به یې کړم. ستړي مه شئ. زه نه پوهېږم، د فکر کوم د شیمو افغان نوبت دی. مهرباني خان، په خیر راغلی. سلامونه ډاکټر صاحب محترم. وعلیکم السلام. جوړ په خیر، صحت مجاز ښه ده؟ الله دې اجر درکړي، مهرباني. هو خیر اوسې ډاکټر صاحب محترم. ډاکټر صاحب محترم لږې هغه پوښتنې دي، داسې شرمناکې پوښتنې دي، خو بښنه غواړم. مګم نن مو موضوع وروره د شرمناکه پوښتنو نه ده. نن په دې غږیږو چې څنګه په بنډار کې چې دی، په یو بنډار کې څنګه چې دی ښه وځلیږو، یا په یو بنډار کې چې دی څنګه صحیح خبرې وکړو. په دې اړه کومه پوښتنه شته دی؟ ها ډاکټر صاحب بښنه غواړم، خو هغه نه اورېدلې. هیله کوم. زه به کېوځم فی الحال. صحیح ده جان. وروسته مې که مغز ورسېد انشاءالله حتما دغه یو شی وایم، هغه کومې پوښتنې چې تاسو لرئ هغې ته به م یوه ورځ ورکړو. جنسي برخه کې چې هر څوک پوښتنې لري یوه ورځ به ورته ورکړو چې په هغې مو غږېږو. خان صاحب ستړی مه شئ، په خیر راغلی. ډاکټر صاحب محترم، تاسو ته د لایف ټولو اورېدونکو ته السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتهو. تاسو موضوع ته اشاره وکړه چې یو بنډار کې څنګه وزرو. لکه بنډار نام دا مطلب دی لکه دا اوس چې موږ تاسو سره ناست یو دغسې خپرونو کې څه وځلیږو، یعنې په مجموع کې دقیقا په مجموع کې هر ځای کې چې که داسې بنډاري که رسمي که غیر رسمي مجموع کې غواړو خبرې وکړو. ډاکټر صاحب د انساني فطرت او انساني اخلاق او بشري اخلاق دا دي او نبوي اخلاق دا دي چې یو سړی په بنډار کې ښه وځلیږي او عزت هم پیدا کړي او خپل خبرې هم چې تاثیر وکړي، هغه انسان باید بل انسان خبرې ته غوږ ونیسي. ډېر زیات ځینې خلک مثلا په لایف کې راځي، زه که په لایف کې راځم زه خبرې کوم یو دم یو کس پکې مداخله وکړي، دا ولې که دا زما خبره غلطه مې خو که صحیح مې او د هغه د طبیعت مخالفه هغه ته دا ډېره بده ښکاري. نو هر یو سړی باید متقابل احترام ولري یو بل نظر ته. کېدای شي زه تا سره په یو موضوع کې اختلاف ولرم، د دې نه مطلب دا نه دی چې زه سل په سله صحیح یم او ته غلط یې سل په سله. نو که چېرته وغواړي چې یو سړی خپل حیثیت هم د لاسه ورنه کړي او خپل عزت پیدا کړي، نو دا زمونږ اکثره چې په دې بنډارونو کې کنځلې کېږي، بښنه غواړم په ډېرې بښنې سره د خور او د مور کنځل کېږي، حتی چې بیا ډېر زیات هغه موضوع ډېره طولاني شي او ډېر په یو غټ جنجال باندې بدله شي. نو هغه چې دی یو بل خبرې ته موږ غوږ نه نیسو، همیشه خپل نظر صحیح ویلی دی، ستا نظر هم غلط ثابت کړی دی. نو که زه ستا خبرې ته زه غوږ ونیسم، که چېرته ستا خبره غلطه وي زه باید تا ته دلیل ووایم. داسې تا ته نه شم ویلی چې ته سل په سله غلطه وي، زه باید تا ته دلیل ووایم او تا ته یو مقنع دلیل ووایم تر څو تا صحیح لارې ته راکش کړم. خو دا که زه دلیل هم نه لرم او زه داسې مقنع دلیل هم نه لرم او تا ته وایم چې ته غلط یې یا ته سیکولر یا ته ملحد یې، نو دا ډېره غلطه خبره ده. زه ستا حیثیت هم ستا حیثیت به دومره پایمال نه کړم لکه څومره چې زه خپل حیثیت پایمالوم. نو په هر صورت زمونږ افغانانو او به خصوصا پښتنو کې دا ډېره لویه بدبختي ده چې خپل نظر هم همیش په خلکو باندې تحمیل کړی دی، خپل نظر هم همیش په خلکو منلی دی.
که دغه شیونه موږ ګوریز وکړو انشاءالله په سوشل میډیا کې مو چې موږ راځو که په ټیک ټاک کې راځو او یو بل ته قابل احترام ولرو نو دا خو د انسان طبیعت دی ښځه او خاوند هم سره یو نظر نه لري زوی او پلار هم سره یو نظر نه لري ورور او ورور هم سره یو نظر نه که چېرته لرلی نو په دې کورونو کې به دا شخړې نه وي نو دغلته چې موږ او تاسې راځو د هېواد د ابادۍ د هېواد د پرمختګ د هېواد د یووالي د سوکالۍ او د پرمختګ دپاره راځو دې دپاره نه راځو چې یو بل وکنځو او د دې اصلي لامل دا دی چې موږ باید یو بل خبرې ته غوږ ونیسو بیا هم دا خبره بیا هم تکراري کومه که هر څوک راځي که هغه د هر نظر والی که د هر فکر والی باید موږ یو تاسې خبرې ته غوږ ونیسو تر څو هغه خبره زموږ ستاسې په ټولنه کې مثبت اغېزه وکړي مثبت اثرات ولري مثبت نتایج ولري ډېره زیاته مننه الله دې اجر درکړي کور ودان د ډېر خلاصه او ډېرو مهمو ارزښتناکه خبرونه حبیب جان ستړی مه شي په خیر راغلی الله دې راوله سلامونه نیکې هیلې ډاکټر صاحب محترم ته او ټولو قدرمنو علیکم السلام ډېرو بخیر فقط یو شی وایم دغلته یو ملګری دی د وایي زه د تاسو نه پوښتنه لرم ما اته ځلې تاسو ته ریکویسټ وکړه قند راپورته کوم مو او تاسو بیا بیرته نه پوهېږم ولې زما ریکویسټ نه منئ نو زه خو دغه اوس بیخي د ریکویسټ آپشن دی معاف کړی دی عینکې دې د خیر بهرحال اما زه دې راپورته کوم زه هر هغه څوک که مخالف دی که مخالف نه دی زه خپل پلټفارم کې ورته ځای ورکوم مهرباني حبیب صاحب ډاکټر صاحب محترمه زه یو پروګرام ته جوړ کړی د ځوانانو اړوند اگر چې تا موضوع هم دغه نه ده خو زه ځان پرې پوه کوم په هغه څه باندې دا د ځوانانو دپاره یو څه اعلان کړی دی چې بیا په اخر کې نومونه اعلانوي یا یو نوم یا هر څه شي وو نو په دې کې هر څوک کولی شي برخه واخلي یو شی وایم متاسفانه پرون په خپرونه کې ځینې ملګرو ویلې چې ډاکټر صاحب داسې نشي چې ستا نیت نیک او یو څوک دې بدنامه کړي او مونږ درنه هیله دا کوو چې دا سیستم له منځه یوسه نو مونږ وویلې چې که ملګري مونږ سره لکه راځي ټیک ټاک کې ګفټینګ کوي او هر څه کوي د دو پوښه کارې پوښه ځکه دا سپین ماموریت پورې اړه لري او ډاکټر صاحب سراج هغه کنټرولوي او د دې چې هر څه راځي که دا یې که یوټیوب چینل یې که فیسبوک یې هغه هلته خلکو ته رسېږي ما ته نه رسېږي نو هغه برنامه اوس شته دی ولې زه غواړم په یوازیتوب یې مخته یوسم یعنې زه خپله یو څه چې دی جمع کوم او بیا خپله چې دی په مجموع کې یوه قرعه‌کشي کوم د افغانستان په سطحه چې هر چاته ووتې زه یې ورکوم لکه د یو ډالۍ په شکل اوس که پرون په دې اړه بحث وشو چې یاره که یې کنسل کړو د نورو خلکو ته ونه وایو چې ګډون وکړي دا به بهتره بس مننه خوشحاله اوسئ هېڅ مشکل نه ده د موضوع اړوند داسې وایم ډاکټر صاحب محترم که چېرته زه په یو مجلس کې شتون ولرم زه مجلس ته په کتو باندې خبرې کوم که چېرته 100% زه په دې مطمئنه سم چې په دې مجلس کې د ما خبرې مؤثره دي زه مې خپلې خبرې کوم او که څوک ورته غوږ نه ږدي بیا زه خبرې نه کوم چوپتیا غوره کوم د ما دا نظر بس دا نظر هم اورم چې څه به وي په همدغه اړه موږ غږېدو زه وایم چې همدغه شی باید یو انسان خپل کړي دغه عادت باید انسان خپل کړي او الله دې تا ته خیر درکړي دا فوق العاده نظر دی ځکه شاید تر ټولو ډېر خلک بیا تا ته احترام وشي کولی مننه خدای دې خوشحاله ډاکټر صاحب الله دې شینواری صاحب را سره دی شینواری ستړی مه شي په خیر راغلی شینواری صاحب شینواری زه فکر کوم په لاره کې و د کینګ په نوم چې کوم ملګری دی دو ته ما بیا هم ریکویسټ وکړه وروره په خیر راشئ که راځئ راشه ځکه ما درته 2-3 ځلې ریکویسټ وکړه او ومې غوښتل چې ستا سوال واورم زه نه پوهېږم ولې بیرته زما ریکویسټ نه منې ته دونه خاص یې چې زه درته ریکویسټ کوم د دې په ځای چې اکسپټ یې کړم نو په خیر راشي راپورته شئ یو سوال نظر سوال وکړه یو شی درته وایم زه دغه فرعوني لایوونه مې نه خوښېږي چې وګورم چې یو نفر مې د نظر مخالف دی یا یو نفر مې کنځي یا یو نفر راته بدې ردې وایي د هغه شخصیت او د هغه نظر ته احترام ونه کړم او هغه د پښو لاندې کړم هېڅکله داسې نه کوم زه دغه اوس ویلی شم په دې لایف کې یا کولی شم په دې لایف کې تا ته توهین وکم په تا ملنډې وهم تا ته داسې یو خبره وکم چې خلک دا شارټ کړي او په دې ویډیوګانې جوړې کړي او تا بدنامه کړي کورنۍ ته دې کلي ته دې خلکو ته دې اما نه زه فرعوني انسان نه یم
زه فکر کوم زمونږ ژوند ټول چې د 80 کاله دی او 80 کاله وروسته کیسه مو ختمه ده او ځو د خپل رب لور ته. غرور باید په مونږ کې نه وي، کینه باید په مونږ کې نه وي، او دغه یو نظر باید ونه لرو چې که دغه نفر ماته یو نوم را باندې ږدي یا راته توهین کوي نو زه باید دا چخپید کم او زه باید دا تقبیح کم، زه باید دا بلاک کم. ځینې وخت مینه مونږ یو چا سره مینه لرو اما د نفرت په شکل کې وایو. دا په پښتنو کې یو عادت دی. مثلا پلار دې در سره مینه لري، درته وایي چیرته یې د خره بچیه، اوس ته وایي چې دا څنګه پلار شو، یو ورځ خو یو خوږه خبره وکړه اما که وګورې چې کله وایي د خره بچیه خو ځان ته یې خر ویلی نه. یا یو ورور دی راځي بس در سره مینه لري، تړق په سر دې وهي چې څنګه دی درسونه دې وایي، ته وایي چې ښه نو دا څه رقم ته دی. نو متاسفانه د مونږ افغانانو مینه چې دی لږ زره خشنه ده. خپله مینه په کرکې، خپله مینه په کنځلو، خپله مینه په ټاپو، خپله مینه په بدو ردو باندې بیانوو. ولې زه او زما پلټفارم هیڅکله زما د مخالفینو یا هغوی چې ما کنځي یا هغوی چې ماته توهین کوي د دوی په مخ بند نه دی. په دې اړه هیڅکله دروغ ونه وایئ. ډاکټر هیڅکله داسې نه کوي چې وګوري چې یو څوک یې مخالف دی هغه روان اخلي. الله دې راولي تاسو هر څوک چې اوسئ او په خیر راشئ. زه مو راخلم. اوس نو ریاض خوستی راخلم ځکه دغه یو ورور ته ما ډېر زیات ریکویسټ وکړه او روام نه خستل شو او صافی صاحب راخلم د دو دواړو نظریات اورم. ریاض صاحب ستړی مه شي، الله دې راوله. علیکم سلام ډاکټر صاحب محترم، تاسو ته او تاسو لیدونکو ته سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. علیکم السلام. مهرباني صاحب. زما غږ لرئ؟ بیخي صحیح لرو. ډاکټر صاحب محترم، ستاسو په موضوع باره کې به زه دومره ووایم که موږ او تاسو وګورو کله چې موږ او تاسو د مسافر افغانستان ته لاړ شو، بیا هلته کورنۍ یعنې دغه میمنخانې چې کومې وي هغه د میلمنو نه ډکې وي. نو یو غټه ستونزه چې په موږ او تاسو کې دغه ده چې کله یو مسافر دغه ځای نه لاړ شي هغه اذیت کېږي، یعنې هغوی ته ستونزې جوړېږي، میلمانه ورباندې ډېرېږي، بیا نو هغه مجبورېږي چې د هر یو سره ځان ته ستړي مشو کړي. مثلا جوړ په خیر راغلی، کوم ځای نه راغلی، څنګه و سفر دې څنګه و، څنګه کولی شو چې دغه رالنډ کړو. یوه پوښتنه. دویمه پوښتنه دغه ده چې ولې موږ او تاسو چې کله په ویجرو کې کینو یا په میمنخانو کې کینو ولې خبره زموږ نه باس ته ځي. یعنې یو عادي کس مثلا هغه غواړي چې تعلیم یې نه وي کړی، درس یې نه وي ویلی، که ته ورسره یو خبره یو نصیحت یا یو ښه لاره ورته ښیې هغه تا سره مخالف کېږي، نو هغه تا سره هغه خبره باس ته بوځي. اصلا هغه په هغې موضوع کې هېڅ معلومات نه لري. هغه موضوع کې هغه بیخي احمقانه پوښتنې او سوالونه کوي، ولې تا کنفیوز کوي. نو د دې په خاطر چې د دې ته د یو حل لاره پیدا شي، ولې د افغانان دومره بحثونو ته زړه ښه کوي او بحثونه کوي. که موږ او تاسو په اروپایي ټولنه کې وګورو، که ته یو ټي شرټ واخلې هغه تا سپورټ کوي، تا ته وایي چې ماشاءالله تا سره ښه ښکاري، که هغه بد هم ښکاري خو تا سپورټ کوي. که موږ افغانانو په مخ کې یو چی وخورو هغه په موږ باندې بد منفي تاثیر کوي، هغه تا ته وایي چې دا تا سره بد ښکاري، دا پیسې دي چې په دې مصرفولې بل چا ته ولې نه ورکړي، غریب ته ولې نه ورکړي. نو دا یو دوه درې پوښتنې دي چې د دې جواب باید داسې په ټولنیز شکل باندې که ووایي چې ټولو ته معلومات ورکړي شي. زه په ډېر لنډ ووایم دغه ځینې ملګري په ځانګړي ډول په خوست، پکتیا او لوګر کې دا رواج دی چې کله ته دننه کېږي یو ته به جدا جدا لاس ورکوي او چې بیا کېنستې جدا یو درنه پوښتنه کوي، خیریت دی، ښه یې، جوړې په خیر یې، بیا بل ته خیریت دی، جوړې په خیر یې، ښه.
او دا شی ما لومړي ځل دپاره په لوی پکتیا کې امتحان که کله چې زه میلمه وم نو هلته بیا د دې نه ډېر سخت په تنګ شوی وم په اوله ورځ کې. نو بیا په دویمه ورځ به ما څه کول چې بېشک څنګه به بنډار ته ور دننه شوم، ما به ویلې چې ورونو ټولو ته سلام وایم، ستاسو رواج ته په ډېر احترام همدغه یو ځل ستړي مه شي، بس دی راځئ چې نور اصلي خبرې شروع کړو. بیا به ټولو وخندل، نور به دا خبرې له منځه لاړ، څوک به خفه کېدل هم نه. نو زه فکر کوم دی تر ټولو ښه لاره ده چې کله م یو بنډار ته دننه شئ ووایئ چې مثلا یو ټول ملګري ناست دي چای څکي او زه نه غواړم چې دوی ماته ودرېږي او دغه ټول دغه د چای څکلو څوک سملستلي دي چا پښې غځولي دوی اذیت کړم. نو چې زه ځم اولنی کار کوم چې ورونو هېڅوک پورته نه شئ چې زه خفه کېږم. نو دا زمونږ کس پورې اړه لري که چېرته مونږ اول نه دې خلکو ته وایو یا که ته غواړې یو څوک درته غېږه درکړي نه، نو مخکې د دې چې ته هغه سړی چې لرې نه یې وګورې باید ورته غاړه خلاصه کړې، که نه غواړې غېږه درکړي لاس ورته باید مخته کړې. نو ډېری خلک داسې دي چې زما نه خوښېږي غېږ کې ونیسم، نو د لرې نه چې هغو راځي زه ورته لاس مخکې کوم چې دا په خپله د رواني اړخ نه د هغه ذهن آماده کوي دې ته چې یاره شکیب نه غواړي ما غېږ کې ونیسي. او په همدې شکل که د دې رواج سره اشنا نه یې وار له مخکې ووایې چې یاره دغه تکراري سلام علیکۍ نه به تېرېږو او که ورسره همغږي یا خوند درکوي کولی شئ مخته لاړ شئ. دوم ولې د افغانستان خلک بحث کوي، یو اساسي دلیل پکې دغه موجوده دغه دی PTSD ده په افغانستان کې. PTSD چې شی ده چې مونږ د هماغه اول نه د ماشومتوب نه چې دی رالوی شوي داسې یو چې نه یو پرېښودل شوي چې خپل ځان مکمل شکل سره خلکو ته خپل ځان او خپل پیام ورسو. مثلا یو زوی راپورته کېږي د پلار سره په مجلس کې وایي چې پلاره که داسې وکړو ورته ګوري چې ته مو اوس دومره شوې غلی کښېنه، کاکا چې سره په مخ کې چې غږېږي ښه ته خود نه غواړم هغه الفاظ تکرار کړم، اما نه پرېښودل کېږو، هېڅکله نه پرېښودل کېږو چې په مکمل شکل وینا وکړو. یو دلیل یې دا دی. دوم دلیل دا دی چې زموږ په کورنۍ کې هېڅکله مینه مونږ نه ده لیدلې، پلار د مور سره په جنګ دی په دلایلو. مثلا د افغانانو 15% کورنۍ چې مور او پلار دي د خپلو کورنیو په دفاع کولو یو بل خفه کوي. پلار چې دی د خپلې کورنۍ دفاع کوي، مور چې ده د خپلې کورنۍ دفاع کوي، او زوی ګوري چې ښه ودرېږه کوم یو پکې ګټونکی کېږي. د کاکا د تره زامن تربور دي، هلته چې دی ماشوم زده کوي چې ښه زما د کاکا زوی زما دښمن دی، باید لباس کې تېنه شاته پاتې نه شم، باید کالیو کې باید اقتصاد کې تېنه وروسته پاتې نه شم. نو زمونږ ټول ذهنیت د رقابت په اساس جوړ شوی دی او دا د مونږ د رواجونو له امله داسې شوي. اوس ځکه مونږ فکر کوو که یو نفر مو مخته کېږي دا په دې معنا چې زه وروسته پاتې شم، ولې په اصل کې داسې نه ده. په اصل کې داسې ده که یو نفر مو مخته کېږي دا په دې معنا چې زه په اسانۍ مخته تلی شم. مثلا که شکیب مخته کېږي خلک یې پیژني او سبا ته هغه ماته وخت راکوي چې زه د ده په پلټفارم کې خبرې وکړم، پس ماته زمینه د دې مساعده شوه چې زه مخته شم. دغه فکر افغانانو سره نشته او دا فکر هغه وخت مونږ رامنځته کولی شو چې دغه ځوان نسل دا رواج کړي. ځکه زه وایم چې زه کله هم ټیک ټاک کې یو چا سره په بنډار کې اوسم ګورم چې یو نفر راباندې نیوکه کوي یا ډېر سخت احساساتي شوی دی، غلی کښېنم یا ورته خاندم یا دغتن بخښنه غواړم. پس مونږ کې یو نفر چې دی وایي چې یاره زه نیم کیلو یم، دغه یو من خپله وایي چې زه نیم چارک یم. ولې که ټول په خپل هغه دغو کې ولاړ اوسي، په خپله ضد ولاړ اوسي، بیا هېڅ شی هم له منځه نشي تللی. خوستی صاحب که د خپل هم نظر لري مهرباني کنې بیا به صافي صاحب ته وخت ورکړو. ډېره مننه قربان دې شم ډاکټر صاحب. تا کومې خبرې چې دي که نه دا واقعا دغسې خبرې دي چې دا ټولو ته باید اړینه او ضروري ده چې په دې باندې عمل وکړي. موږ او تاسو داسې یو ټولنه ده چې په دې ټولنه کې که ته هر چا سره سر ماتوي یا هر چا سره دغسې خبرې کوې نو خپل ځان ته کار ګوري. نو د دې شکل موږ او تاسو هېڅکله هم نه پرمختګ کولی شو نه مخکې تللی شو. نو اړینه لاره هم دغه ده چې دا تا انتخاب کړه. یو ځای کې حوصله پکار ده، یو ځای کې د ښو خبرو ته وخت ورکول مهم دي، بل ځای کې خپل ځان کنټرولول مهم دي. نو دا څو خبرې چې زما نظر و ستا نظر هم و، نو بخښنه غواړم که د لیدونکو وخت مو نیولی وي، ډېره بخښنه غواړم او ښه شپه درته غواړم. تاسو ته هم الله دې راوله. مننه صاحب. صافی صاحب محترم ستاسو خبرې اورو، الله مو راوله.
ډاکټر صاحب زما یو پوښتنه وه خو باید هغه ته نه ان پرسن لکه پرایویټ پوښتنه وه ما ویل تا ته انباکس کې وکړم لک انباکس کې راته وکړه عطاالله صاحب، انباکس کې راته وکړه، زه به انشاءالله تاسو ته جواب درکړم. الله مو راول صاحب. سلامونه احترامات ډاکټر مهرباني صاحب تاسو ته لیدونکو ته. وعلیکم السلام. ډاکټر صاحب زما پوښتنه خو لږ شخصي ده خو زما باس پورې نه کنه چې ما ډېر ستا ویډیوګانې ورڅه زه ګورم که نه نو زما پوښتنه لږ شخصي زما لږ دی زما چې تقریبا 3 کاله کېږي په بلجیم کې اروپا کې زندګي کوم خو سر مې درد کوي تقریبا داسې و چې دا ما ډېر شخصي تا ته ډېرې میسج کړي خو کې شاید زما هغه نه یې ګټلي مالکې داسې تا دلته به یو ویډیو کړې وه چې سوچ او فکر او داسې یو ویډیو دې کړې وه ما زه بیا دې نه معلومات واخلم تقریبا داسې بلجیم کې هر ډاکټر ته زه ورغلی یم څه نتیجه یې نه ده راغلې. صافی صاحب یو ژمنه زه در سره کوم چې انشاءالله سبا ته په خیر که د الله رضا وه زه به فقط خاص ستا د دغه غوښتنې په اساس رواني لړۍ بیخي شروع کړم او دغه عقلي و عصبي موضوعګانې چې کومې دي دا به ټول په لایف کې د یو سر نه ووایم چې هر څوک هره ستونزه لري هغه ستونزه یې رفع شي. صحیح ده؟ بیخي صحیح ده. مننه نور خدمت دې وروره. مننه ژوندی اوسې موږ ته څه خدمت وي. الله دې اجر درکړي. الله دې آباد لري. مننه صاحب. TTK په خیر راغلی. دا ماشوم څوک دی؟ څه ګلالی ماشوم دی. مهرباني صاحب ستا غږ اورو ستا نظر اورو. TTK که راسره په خیر راغلی صاحب. وعلیکم سلام ډاکټر صاحب محترم سلامونه تاسو ته او ټولو درنو ملګرو ته په دې هیله چې ټول روغ جوړ اوسېږئ. دغه عکس د چا دی؟ دا مې ډاکټر صاحب زوی دی. ماشاءالله ډېر ښایسته غږ دی. مهرباني خدای دې خوشحاله لره. ډاکټر صاحب نور به غږېږم خو یو پیشنهاد لرم هغه دا دی دغه ورور اوس خپل د تکلیف په ارتباط خبره وکړله که نه دلته په دې خارج هېوادونو کې نه پوهېږم چې تاسو به چېرته اوسېږئ اکثریت خلک چې موږ ګورو دا ځوانان ډېر غټ په داسې رواني تکلیفونو باندې اخته شوي دي. ډېر زیات زه ګورم دلته چې کوم ډېر بااستعداده خلک د هغې نه چې راغلي دلته او دلته یعنې بیخي سړی نشي کتلی د دوی د اوسنی حالت ډېر زیات په بد حالت کې دي. تاسو غوندې بااستعداده خلک ډاکټران پوه خلک چې په دغه مسلک کې پوهېږئ د نور خلکو په نسبت باندې ځوانان هستئ د ځوانانو په خاطر باندې زه وایم چې داسې یو برنامه پلار یې اچولی وی اوس وګوره په دې ټیک ټاکونو کې دغه اکثریت خلک دي ټوقې ګپ و شپ و بد رد وایي هغه ډېر زیات مخکې دي. زه وایم کوم هسې کولی شو یو ښه پلان ورته جوړ شي تر څو دغه خلک چې په دې هېوادونو کې دي دا په خپله یو مرض دی ډاکټر صاحب چې د هغه خلک چې پوش پات بد ردې خبرې کوي نو ټول هغې ته ورځي دا خپل د ذهن د ارامه کولو په خاطر باندې خو په حقیقت کې هغې ذهن نه ارامه کېږي هغه بیچارهګان نور هم همغه تلیفون ته ګوري چې بیرون ته وځي ګانګسوګول اوسېږي خپل د همغه د یونیورسل کریډټ یا هغه په اروپا کې نور څه نومونه ورته اخلي همغه اخلي او نور کار بار د هر څه نه دغه دي پاتې دي. موږ تاسو باندې پوهېږو په دې باندې پوهېږو چې خپل د وطن نه دی هلته په کوم مشکلاتو باندې دلته راغلي دي مګر دلته بیا هم داسې په یو بد حالت کې فقط هغه ټیک ټاکونه تعقیب کې او هغه کوم پیسې چې حکومت ورته ورکوي همغه نه استفاده کوي نو دغسې یو ښه دغه ورته پلان برابر کړی دی. زما نظر دا دی چې TTK صاحب زه فکر کوم دلته یو ډېر غټ ګپ موجود دی ښه ګپ نه مو موخه چې دا خالیګاه ده یعنی انګلیسي لغت ده چې دا بل ګپ نه کوم چې فریب ورته وایي یو ډېره غټه خالیګاه موجوده ده د کانټینټ یا د معلوماتو او زه تا سره په دې برخه کې همغږی یم ځکه ټیک ټاک د افغانانو په 3 برخو ویشل شوی دی. یو سیاسي بحثونه دي او مونږ افغانان رالوی شوي په سیاست کې یو بومونه مونږ لیدلي راکټونه مونږ لیدلي د نظامونو نسکورېدل مونږ لیدلي انقلابونه مونږ لیدلي نو مونږ د سیاسي بحثونو نه نور ستړي یو ځکه مونږ سیاست عملا په خپل ژوند کې لیدلی دی. دوم دقیقا دوم اسلامي مسایل ډېر زیات دي په ټیک ټاک کې او مونږ الریډي رالوی شوي په یو اسلامي ټولنه کې یو او په دې اسلامي ټولنه کې د هغې معلوماتو نه چې مونږ ته د اسلام په نوم را رسول کېږي اکثریتو نه یې خبر یو. او ډاکټر صاحب په ډېر بخښنې دلته به زه دغه وکړم چې بدبختانه ډېر منفي شکل د هغې نه استفاده کېږي. فقط د همغې څوک چې پوهانې دي
د خلکو په سترګو کې خاورې اچوي زما په نظر باندې هغه حقیقي دین چې دغه نه وي چاته. نو دا شو یو سیاسي بحث شو، یو چې د اسلامي بحث شو ورور، او دغه نوی شی چې اوس رامخته شوی د ټوکو بحث دی او دا نوی دی. یعنی نوی دی. ولې نوی دی؟ چون په خلاقانه شکل کیږي. زه تصادفاً یو ورځ د ولی بنډار ته چې دی لاړم، دا لایف چې تیری را تیری د ولی جان بنډار ته راغلم. نو نه یوازې دا چې د ده بنډار ته راغلم پام مې نه و، یو څو ګلان مې مور ولیږل. نو هلته کوم چا سکرین شاټ هم اخیستی و چې ډاکټر صاحب ښه ته لا ولي ګورې بیا ګلان هم ورلیږي، او زما هلته ګوته ولګېده، غوښتل مې لیف کړم. ولې هېڅ پوه نه شوم چې څنګه زه 20 دقیقې ډېره سخته ده چې زه کینم په ټیک ټاک کې 20 دقیقو دپاره، اما هېڅ پوه نه شوم چې څنګه زه 20 دقیقې ولي ته ناست وم. چون ده په دې 20 دقیقو کې یو ځل یې ټاپې وویلې، یو ځل یې د یو ملا چې دی دغه کول، د ملا غوندې لکه چې یو چا باندې ټاپې لګوي نصیحتونه یې کول، بیا چې دی یو هلک د کاکو په نوم هغه یې بیا به که، بیا د هغې نه وروسته 2-3 نجونې راواخیستې او هر 3 دقیقو کې د موضوع بدلوله. هر 3 دقیقې ډاکټر صاحب په ډېر بخښنې زه دا مداخله کوم، ته څه فکر کې دا یو پلان شوی شی نه دی؟ دقیقا زما په نظر باندې دا پلان شوی ځکه د هغه هلک ما ته چېرته دومره غټ بااستعداده ښکاري. زما موخه دا نه ده چې دا موضوع پلان شوی که نه ده پلان شوی. زما موخه دا ده چې کله چې زه راځم وایم چې زه د اسلام داعي یم، یا زه راځم وایم چې زه ډاکټر یم، یا زه راځم وایم چې زه ژورنالیست یم، او زه بیرته تاسو ته یو شی درکوم چې ډیر تکراري نوښت پکې نشته او هغه خبرې دي چې تاسو وار له مخې پې پوهیږئ، نو تاسو به ما ګورئ یا ولي به ګورئ چې متفاوته کار لري، پرته د شکه چې تاسو به ولي ګورئ. یو مثال یې درکوم. موږ به چې کله هم روژه راغله، یو سیریال مو درلوده د یوسف علیه السلام چې دا به پلی شو په تلویزیونونو کې. هره روژه کې هماغه یوسف علیه السلام سیریال و. نو خو تلسی به خود خلکو لیده، بجاج و میر و دا ترکی سیریالونه به خود خلکو لیده، مگر دا چې دنیای اسرار راغی، پولاد علمدار راغی، د عثمان په نوم سیریال راغی، نو خلک پوه شو چې نه، مونږ اسلام انټرټین کولی هم شو، مونږ اسلام هم په داسې طریقه خلکو ته وړاندې کولی شو چې جالبه وي. پس ما موخه دا ده که غواړئ چې په ټیک ټاک کې د ولی الله جان کار وربند کوي یا خدای ناخواسته دوکان یې وربند کوي، نو بیا تاسو باید داسې یو څه یې رایه کوئ چې د ولي نه جالبه وي. زما ویډیوګانې که چېرته تاسو وګورئ، زما شارټ ویډیوګانې دي مثلا 2 دقیقې معلوماتي ویډیوګانې دي، ولې په هر معلوماتي ویډیو کې زما اخر یوه پوښتنه شوې، او دغه یوه پوښتنه چې زه کوم دا پوښتنه ستاسو د مغزو سره لوبې کوي. ډاکټر صاحب داسې یو څه باید ولرو. ډاکټر صاحب محترم، په ډېرې بخښنې تاسې وویلې چې یعنې تاسو په انفرادي شکل دې یو پلان لرئ. زما په نظر باندې چون ما مخکې وویلې چې ولي یا داسې نور هلکان چې څوک دي ټیک ټاک ته راغلي دي د ګپ شپ په نوم باندې، ما ویل هغه یو پلان شوی شی دی. نو دغه هم ستاسې غوندې خلک چې دغسې یو کار کوي بالخصوص د ځوانانو او یا د مریضو اشخاصو په خاطر باندې یو تداوي په شکل باندې، زه هم دا داسې په انفرادي شکل نه کېږي تر څو چې دې ته یو منظم پلان جوړ نشي، یو قوي ټیم جوړ نشي، یو قوي ټیم جوړ نشي. ډاکټر صاحب زه کاملا هم نظره یم او په دې کې ځکه در سره دلیل نشم ویلی چې د دې نه بهتره خبره بله نشته. دغه ته مخکې شه، زه در پسې یم. ډېر خوشحال لرم. زه دا وایم ډاکټر صاحب دا په یو ورځ 2 ورځو نه کېږي. زه وایم که ته زه بل څوک یو نظر لري یو دغه لري کېږي چې همداسې تلیفون شمارې خلک یو بل سره شریک کړي، یو ټیم جوړ شي په مختلفو هیوادونو کې، حتی لکه زه د افغانستان د مثال ورکوم، د افغانستان په سطح مثلا یو نفر پاسېږي وایي چې زه یو پلان جوړوم، هغه بیا ولایاتو تقسیموي، د ولایاتو نه نفر نیسي ولسوالیګان. یعنې موږ باید په دغه بالخصوص د بهر هېوادونو په خاطر باندې چې افغانستان کې دا شیان فکر نه کوم ډېر زیات اوسېږي. بدبختي په دغه نو افغانان چې راغلي د بهر ته په دوی باندې دوی منفي تاثیرات بیخي ډېر زیات دی. زه دا وایم چې انشاءالله په دې به یو ورځ مکمل بحث وکړو، ځکه اوس غواړم نورو ملګرو ته وخت ورکړم چې په موضوع وغږېږي. ته ما ته پیام پرېږده چې څنګه ستا نظر یي، زه در سره ګام په ګام مخته ځم.
ما یو نظر د ډاکټر صاحب ان شاء الله زه بیا هم هلته میسج هم درته پرېږدم او یو پلان جوړ شي ډېر ښه خبره ده خدای دې مکه مو ښه وخت درته غواړم مننه الله حافظ الله دې راولي فولاد جان وبخښئ د ډېر په تم پاتې کېدو نه د مننه مهرباني داسې لنډ ستاسو نظر هم راخلو په خیر راغلی خدای دې وبخښه ډاکټر صاحب سلام علیکم وعلیکم السلام خدای پاک دې وکړي چې جوړ او روغ وي مننه صاحب ډاکټر صاحب محترم دا ویډیوګانې ګورم ښې ویډیوګانې دي ښه غږیږي مثبته غیا ده ټوله د بزنس یا د کاروبار په اړه څه معلومات لرې بخښنه غواړم دا د تا له موضوع بغیر ده دا پوښتنه بزنس په اړه مو د معلوماتو نه زه نه پوهېږم لکه موخه څه شی ده ولې هو عملا زه په دې شي کې یم او ځینې وخت ناوخت کوچني او غټ کارونه کوم پلس په دې برخه کې ما یو آنلاین لړۍ درلودله د تجارت په اړه یو د ډارک ساید اف بزنس په نوم یا د تجارت تور اړخ او یو هم د بی ټو بی په نوم چې بزنس ټو بزنس و تر څو خلکو ته وښایي چې د تجارت تر ټولو اساسي او مهم اصول څه شی دی قربان سم یعنی نوي ځوانان دا د اوس نسل ځوانان څرنګه کولی شي چې په اوسني وخت کې څه رقم دوی بزنس وکړي دا بند کړه څه رقم دوی کولی شي چې د یو کاروبار په اړه فکر وکړي سوچ وکړي ځکه چې زیاتره خلک دلته موجوده په یعنی داخل د اماراتو کې یا په نورو مملکتو کې یا په داخل د افغانستان کې چې ډېر تقریبا 10 کاله 6 کاله 15 کاله دوی یو ځای په تنخواه باندې کار کوي یعنی دوی نشي توانېدلی یعنی دوی یا خو دا سوچ نه لري یا نشي کولی چې دوی یو خپل بزنس سټارټ کړي یا دوی څنګه د خپل بزنس خپل کاروبار په اړه دوی سوچ وکړي څنګه پلان ولري وروره زه یو شی وایم او دا ډېره ښه پوښتنه ده زه وایم زه تاسو ته یو څه ښایم ځکه دا هغه څه و چې ما په ډېرو تنګسیو او د ډېرو پیسو په لاسته ورکولو زده کړه او اوس نه غواړم چې زما یو افغان زما غوندې بیا هم دومره پیسې او ستونزې وګالي تر څو دغه شی ترلاسه کړي تر ټولو ښه لاره یې دا ده چې تاسو زه تاسو ته یو پلیلیست درکوم دا پلیلیست یو وخت کې په پیسو خرڅېده اما اوس وړیا دی زما په یوټیوب کې دغه ټولې 40 ویډیوګانې دي وروره او په دې هره ویډیو کې دغه پلیلیست دی زما په یوټیوب چینل د بی ټو بي په نوم په دې هره ویډیو کې د تاسو نه چې دا یوه پوښتنه شوې او په دې هره ویډیو کې درته ویل شوي چې ګام په ګام باید څه وکئ بنان ښه لاره دا ده چې یوټیوب ته لاړ شئ بی ټو بي ویډیوګانې پوره واورئ زه وایم یوه ویډیو یې واورئ بیا به تاسو ټولې ویډیوګانې اورئ او پوره به پوه شئ چې تجارت دی څنګه یې شروع کړو په کوم شکل یې مخته یوسو ښه قربان سم ډاکټر صاحب دلته چې له چا نه پوښتنه وکړي دوی تا ته دا قسمت رامخته کوي یعنی دوی زه ورته وایم چې که ته اوس مثال یو شی په 10 روپۍ قیمت لري هغه ته دوه ځله وکړې 3 ځله خو 150 روپۍ بسي که ته 2 ځله وکړې 60 روپۍ کېږي یعنی که ته کوشش وکړې پیسې زیاتېږي او که کوشش ونه کړې پیسې نه زیاتېږي دوی ټوله خبره په قسمت پسې تړلې چې نه دا د قسمت چارې دي په منډو او په کوشش او په تکلیفو او په دغو باندې نه کېږي قسمت او پیسې څنګه سره جلا کړو تر کومه چې ما لیدلي تجارت تر ټولو سخت کار په ژوند کې تجارت دی پوهېږي ولې په تجارت کې د خپله ښځه هم در باندې باور نه لري یعنی ستا ښځه به هم تا تشویق کوي چې اتونه تر 5 وظیفه ولري او د نورو مزدور اوسې ولې کله چې ته تجارت شروع کوي ته ګوري چې پلار باور نه لري مور باور نه لري ښځه باور نه لري ورونه وایي وخت ضایع کوي او د مایوسۍ یو ډېر عجیب و غریب حالت ته ور دننه کېږي مثلا دوکان خلاصوي هېڅ مشتري نه راځي څوک دی چې دی کیسه کې نه او اکثرا خلک همدغې وختو کې ماتېږي تجارت پرېږدي د تجارت خاصیت داسې دی چې لومړۍ 6 میاشتې تر ټولو بدې میاشتې دي تاوان یې دغسې روان یي که د طاقت وکړه تر 6 میاشتو پورې بیا آهسته 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 که پورته لاړ شي بنان تجارت تر ټولو سخت شی دی دا هر څوک نشي کولی او په دې کې شک نشته او که څوک وایي چې تجارت کې زحمت نشته زه نه پوهېږم هغه د کوم تجارت خبرې کوي قربان سم ډاکټر صاحب مننه ښه وخت ولرئ دغه پوښتنه مې وویل انشاءالله که د کوم وخت د تجارت په اړه موضوع یا خپرونه انشاءالله بیا ګډون سره کوم حتما کور مو ودان سلامت حتی که وشو انشاءالله د تجارت لړۍ به هم زه تاسو ته آنلاین لایف راځم
د قلم غږ که د آصف جان کوم یو نوبت السلام علیکم. وعلیکم السلام. په خیر راغلی خان. ډاکټر صاحب محترم جوړې برابري طبیعت ښه ده؟ الله دې اجر درکړي. والله ډاکټر صاحب سینو دې خوشحالېږو، له زړه در باندې خوشحالېږو، ډېر خوږ سړی یې، خوږې خبرې کوې. مننه. کور ته ورغلی. زه یو دوه درې خبرې لرم او غواړم خپله یو دوه درې خبرې تاسو ته وکړم. نه پوهېږم موږ خو تاسو مخکې خبرې هم نشو کولی، تاسو زموږ آیډیالي تاسو موږ زده کړه کوو، خو نن سبا د حالاتو ته په کتو باندې نو لکه شخصي یو نظر درته خپل وایم، ډېر په معذرت سره د نورو انډیوالانو په شمول چې له موضوع نه هټ کې ده، بېله دا خبره ده، خو درته باید ویې کړم که نه. تاسو دغه بحثونه کوئ، ډېر خوندور بحثونه یې موږ یې ګورو. لکه بله ورځ ستا قاري نوم رانه هېر شو، خو هغه د میوزیک په اړه تاسو ورسره بحثونه وکړه. زما مطلب د خبرې دا ده، په لنډو به یې درته وکړم چې موږ ته نن سبا وخت کې زموږ جمله له ماشوم نه واخله تر لویو ټول په سیاست کې اخته یو، او مخکې یو انډیوال ویلي چې متاسفانه چې په سیاست موږ پوهېږو نه. اول زه او بیا لکه ډېر له تاسو نه علاوه چې دا تاسو ناست یو څه نه څه موږ ته راښیئ، یو څه درنه زده کوو، الان کې موږ پوهېږو نه، علاقه ډېره لرو خو پوهېږو نه، سر پې خلاصوو نه. بس که تا وویلې موږ وایي دا صحیح ده، که هغه وویلې موږ وایي هغه صحیح ده. خو خصوصا موږ چې غلط شوي، موږ د دین په ادرس باندې دې خلکو غلط کړي. زموږ دین مقدس دین ده، موږ احترام لرو، موږ مسلمانان یو، خدای ته به ورځو جواب به ورکوو. خو اما تاسو چې دا کم بحث د خلکو سره کوئ، زه وایم که دغه لړۍ تاسو دوام ورکئ، له دې ټولو موضوعګانو نه تېر شئ، صرف دغه خلکو سره چې دا کم خلک دکانداري کوي چې پوه نه وي، لکه هغه تا ته وویلې چې زه خو څه په میوزیک پوهېږم نه، ما په دې کې شی نه دي کړي، هغه ډېرې خبرې تاسو ورته ویلي چې تاسو پوهېږئ نه، ته څنګه په دې کې بحث کوې، ته څنګه په دې فتوا ورکوې. هغه وویلې چې زه خو د دې کې دغه نه لرم. نور تاسو هغه خبرې خو البته زه ګډوډ کېږم پکې، تاسو موږ نه ښه پوهېږئ. زما مطلب دا ده چې دا کم خلک موږ ته د اسلام غلط تعریفوي، تاسو هغو خلکو سره ډېر بحثونه وکئ، موږ ټول به تاسو ته غوږ کېږدو. یوه ستونزه ده قند، یوه ستونزه ده، دا زما څلورمه میاشت ده چې زه لګیا یم وایم چې یو ملګری دې حاضر شي چې یو ډیبیټ سره وکړو، څوک نه حاضرېږي. لطفا هر هغه ملګری چې راځي او غواړي سره مناظره وکړو، البته مناظره نه مې موخه دا نه ده چې خدای ناخواسته زه هغه ته توهین وکړم، زه هغه ته مشکل جوړ کړم، زه هغه کم راولم. مناظرې نه موخه دا ده چې په پوره عزت او قدر دلته راشي، د اسلامي اصولو او د رښتینې اسلامي اصولو په نوم اسلامي اصولو نه، د رښتینې اسلامي اصولو په چوکاټ کې سره داسې بحث وکړو چې نیت مو خیري او خلکو ته خیر هم ورسوو. داسې نوم ورته د اسلام ډیبیټ ورکړی او په آخر کې چې دی یو نفر کته کو بیا وایي چې سړی وتښتېد او نتیجه معلومه نه. نو خورا دې شي هر ملګری چې راځي، ستونزه دا ده چې نه راځي، څوک ما سره مناظرې ته زړه نه ښه کوي. حتی زه ځینې بنډارونو ته چې ځم چې وګوري چې زه راغلم ملګري ځي، نو او دا چې نه حاضرېږي دا یې دو کار دی. که نه ما ډېر واضح شکل ته یو ځل ویلي، زر ځلې مې ویلي، زه 10 پوښتنې لرم، هر هغه ملګری چې حاضر دی زما د یوازې 10 پوښتنو ته ځواب راکړي. دا چې څوک نشي حاضرېدی، دې پوښتنو ته ځواب نشي ورکوی، دا دوی پورې اړه لري. خو همچنان خبره د تاسو سمه ده چې نه حاضرېږي، باید تاسو موږ ته د ولس ته ویډیو جوړ کړئ چې دا وګوره زه دغه خبره کوم، دغه خبره کې د ما مشکل نشته، د خلکو کې مشکل ده، دوسې دا خبره تاسو ته په کومه طریقه تشریح کوي د اسلام له ادرسه، دا خبره غلطه ده. که د ما خبره څوک نه مني، دا غلطه نه راسي ما سره دې کینی، هغه په هره موضوع کېدی شي. لکه نن سبا د موږ وطن کې په زرګونو داسې موضوعګانې دي چې د دین د ادرسه دوی موږ ته غلطې تشریح کړي، نوم یې د دین ورکړی، اما هغه دین پورې بیخي اړه نه لري. زموږ ناپوه خلک دي، ناپوه کمزوري دي، اول زه بیا نور، موږ په سر نه خلاصېږو، پوهېږو پې نه. یو شی بل دی، د هر هغه ویډیو
د هر هغه ویډیو په مشخص شکل نشرول او بیا ځلي ویل، زه خو چې کله هم وایم چې راشئ زما لس پوښتنو ته ځواب راکئ او دا موضوع هغه وخت وایم چې هغه ملګري هلته ناست بیا واده کوي بیا نه راځي. ولې د دوی په ویډیو پې ځکه نه جوړوم چې د ورځې په پای کې بیا دي افغانان، بیا دي پښتانه، بیا دي مشران، او نه غواړم چې نفاق ته بیا لمنه ووهم، نه غواړم چې په ډلو وویشل شم. زمغه یو زه نه پوهېږم تاسو به متوجه شوي یې که نه، ولې د وخت په تېرېدو سره انشاءالله متوجه کیږئ او ستاسو پام کیږي. په ټیک ټاک کې هر څوک خپله ډله لري، هر څوک خپله ټپله لري، هر څوک خپل ټیم لري او دغه ټیم یې راغونډ کړی، بنډارونه یې، مجلس یې د دې ټیم په واسطه د نورو بدنامولي. حتی داسې چې لایوونو ته ناست لایوونه چې دا ریکارډوي چې څنګه لایف خلاص شي، بیا ایډیټوران لري، بیا هغه ایډیټوران شارټونه جوړوي چې د یو نفر شخصیت د سوال لاندې راولي، یو نفر بدنامه کي، یو نفر ته ستونزه جوړه کي. زه د هغه دکاندارانو نه یم قند. زما کار دلته دا دی چې زه هر ټیم ته وردننه شم، د هر ټیم سره وغږېږم. که حسیب غلطي، حسیب سره یو شی وایم، کله چې وایم حسیب غلطي دغه یو شی زما ډېر بدې راځي. که حسیب خلک وایي چې غلط دی، زه باید حسیب سره وغږېږم چې یوه خبره کوي په کوم دلیل یې کوي. که قناعت راکه کورې ودان، که قناعت رانه که ورته وایم چې وروره والا زه در سره همغږی نه یم. اما دغه د ټاپو زمانه باید نور له منځه لاړ شي. زه د استاد نوروز سره په ډېرو خبرو کې همغږی نه یم، اما زه په استاد نوروز ټاپه نشم لګوی. زه د حسیب سره په ډېرو خبرو کې همغږی نه یم، زه ورباندې ټاپه نشم لګوی. استاد جوهري سره زه په ډېرو خبرو کې همغږی نه یم، اما د هغه سړي اخلاق چې کله ما سره مخامخ شو او مناظره یې کوله، واقعا زه ترې اغېزمن یم. هغه بله ورځ ما بسته یو لیکچر د استاد جوهري صاحب چې دی نشر که خپل ټیک ټاک کې. ولې؟ چون د ورځې په پای کې یو دیني عالم دی، د ورځې په پای کې تر ما عربي ښه ده، د ورځې په پای کې تر ما شاید مونځ ښه وکړي. بنان یا که برمل باندې زه یوه ویډیو جوړوم، ولې ورباندې جوړوم؟ چون برمل زما وروستي پیغمبر ته که توهین کوي، په دې معنا چې سرې کرښې ماتې کړي، او که دا زما سرې کرښې ماتوي، بیا زه د اسلام د ټیکهدار ملا غوندې نه یم چې ده ته توهین وکړم، ده ته وایم چې سر دې پرې کوم، ده ته وایم چې وژنم دې. بیا زه پوهېږم چې ده ته داسې توهین وکړم چې ټول عمر خلک پرې ملنډې ووهي. که ته زما وروستي پیغمبر ته توهین کوي، بیا زه پوهېږم چې د میډیا د مهارتونو نه په استفادې په تا داسې یوه ویډیو جوړه کړم چې هیڅوک د نور لایف روا نه خلي او ټول خلک در پورې ملنډې ووهي. ولې؟ چون ته مه یادوه زما بد پلار، زه نه یادوم ستا ښه پلار. پس زه وایم چې همیشه باید لیمیټونه معلومي، همیشه باید سرحدات معلومي. زه چې کلم جدي کېږم پوهېږم چې څومره باید جدي شم، چې کلم نرمېږم پوهېږم څومره باید نرم شم، چې کلم د خپل دین غچ اخلم پوهېږم څو رقم ته باید واخلم. ولې مشخص شکل باندې خپل ګروپ نشم ټاکی. لکه که زه راشم او ووایم چې زما ټول هدف په ټیک ټاک کې دا دی چې د اسلام ټیکهداران له منځه یوسم، زه یم څه کاره؟ زه فقط تر خپل وسه پورې پړ یم. کله به تاسو ته معلوماتي ویډیو جوړوم، کله به تاسو ته چې دی صحي ویډیو جوړوم، کله به تاسو ته عقلي وسبي ویډیو جوړوم، کله به تاسو ته اسلامي ویډیو جوړوم. ځکه زه ګروپ نه لرم، زه مشخصه یوه پروژه نه لرم چې په هماغې باندې کلک درېدلی اوسم او هماغه یو شی مخ ته بیولی اوسي. ولې ستا نظر زه فکر کوم په دې برخه کې حسیب ډېر جالبه کار کوي. هغه خلک چې د اسلام په نوم علما دي او ټیکهداري کوي، هغه ورپسې الریډي لرګی راخیستی. او تر څو چې حسیبي زه فکر کوم ما ته صبر دی، ځکه داسې به م نه کوم چې د هغه جوړ پلټفارم کې زه راودانګم او د هغه جوړ پلټفارم زه ورخرابه کړم. چې هغه سړی دی زه فکر کوم ما ته صبر دی. منم در سره. ګوره حسیب دا تاسو زما عکس پروفایل هم ګورئ، نوم هم ګورئ. زه مثال شخصي هغه خو د هر سړي خپل شخصي نظر یې، هغې کې خو زه مثال څوک چاته چې نسي ویلی څنګه یې یا د چا طرفدار یا څه کې یا څه نه کې. که حسیب کې یو مشکلي، زه انسان یم، زه مسلمان یم، زه چې ووینم چې په دې سړي کې دا مشکل ده، والله بالله که زه خو په هغه حسیب پسې لاړ شم، خو چې زه وینم چې دا سړی په حقه ده، دې سړي کې دا مشکل نسته، صحیح ده. انسان کې به څه کمی کوتاهي شخصي مشکل دی، هر سړي خپل لازي. هغه دا نه یم یو سړی هم پرېښته نه ده، خو دومره ده چې هغه سړی صرف یو ملي فکر، هغه صرف او صرف د افغانستان غم راخیستی. ما ته په هغه کې خپل شخصي عقده‌ای خپل داسې شی نه ښکاري چې د هغه شخصي او ګټه دې پکې
ګوره ورور، شاید زمونږ یو دیني عالم هم شاید هغه سره هم یوازې اسلامي فکر او د اسلام غم راخیستی، اما شاید الفاظ یې غلطي، شاید تګلاره یې غلطه، شاید شکل د خبرو د وړاندې کولو یې غلطي، او دا غلطي یوازې زموږ دیني علما نه، اسیب جان تر ټولو ډیره کوله. حتی ځینې وختونه به د اسلام اړوند ګستاخي کوله د دې د خاطره چې خپل نشنلیزم ثابت کړي. اما د وخت په تېرېدو پوه شو چې زما دې خبرو کې د خلکو زړه ماتېدی شي، زما دا خبرې د دې لامل کېدی شي چې یو څوک راباندې د ملحد ټاپه ولګوي. نو دا علما به هم آهسته آهسته جوړېږي، لکه آهسته آهسته به د میډیا سره بلدېږي، آهسته آهسته به پوهېږي چې څنګه خپل لفظ او الفاظ وکاروي. ګورئ په ټیک ټاک کې یو شی زه تاسو ته وایم، زه ولې همیشه په جرأت وایم چې هر ملګري ته اوپن چلنج دی چې لاړ شي زما ټیک ټاک د سر نه تر پایه پورې راواخلي او ما ته وایي چې دغه یوه جمله دی معنا نه لري، یا دغه یوه جمله د توهین دی، یا دغه یوه جمله د سمه نه ده. زه حاضر یم په ټیک ټاک کې د خپلو ټولو ویډیوګانو، د خپلو ټولو لایوونو مسؤلیت واخلم، او حاضر یم د خپل یو لایو یا د خپل یو لفظ یا د خپل یوې ویډیو لپاره هم بخښنه ونه غواړم، ولې چون مطمئن یم چې څه وایم. ولې زموږ ځینې علما وایي چې نه، هغې وخت کې زه احساساتي وم، هغې وخت کې جذبه وه، هغې وخت کې چې دی په غوسه شوی وم. نو دا خو داسې دی لکه کله چې ته د کرکټ لوبه کوې، لومړۍ لوبه دې که نه ورخطا کېږي، بیټ دې د لاس نه غورځېږي، ولې آهسته آهسته بیا کانفیډنس پیدا کوې، ښه کېږي، پوهېږي، شخصیت دې جوړېږي. انشاءالله علماو به هم شخصیت جوړ شي. دغه خبره زه ګوره ډاکټر صاحب محترم چې ته علما یې، ته د خدای د دین نه خبرې، ته خو وایې چې زه اصلاح راولم، په هر شي ته پوهې چې ته په ما مطلب تیری کې او مطلب خبره دې په ما باندې را تیری او ظلم کې، په خپل حق نه وی، حق ته حق نه وی، چې هر څه دې زړه هغه وی. خلاصه کو داسې به یې خلاصه کو. زه درنه ځمه، نور بیا اجازت غواړم ځکه یو 10 دقیقې وروسته بیرته لایف راځم. یو بل ملګري سره مو ژمنه کړې ده چې هغه به موږ ته دغه د کریپټو په برخه کې یو ډېر مهم بحث دی، هغه به را سره مخ ته بیایي. لنډه به یې دومره کوو که چېرته برمل 3 ځلې ملحد کېدی شي او 3 ځلې وروسته بیرته راتلی شي اسلام ته، زموږ علما هم که کوم اشتباه کوله بښیي. ولې نه انسانان یې څه پرښتې خو نه یي، بالکل غلطي کېدلی شي، بالکل غلطي کېدی شي. خو زه دا وایم چې تاسو مطلب اصلاحي ویډیوګانې جوړې کړئ، دو سره کښېنئ چې موږ او تاسو په سترګو حتما چون وخت کم دی. زه تاسو ټول نه اجازه غواړم یو شی دوستانو ووایم چې پیام همیشه د مینې پیام ورکوي، پیام همیشه د سولې پیام ورکوي. او یو خبره به درته داسې خلاصه کړم چې زه ډېر سخت د افغانانو د نفاق نه ستړی یم، او ماته ټول افغانان محترم دي، که آسیب دی، که حمزه دی، که جان رور دی، که استاد نوروز دی، که جوهري صاحب دی چې یو ډېر ښه قدر دی، که استاد اسام دی، الله دې راولي، الله دې ورته اجر ورکړي، او که جلال رور دی چې زه په بنډارونو کې ورځم، ډېر قند سړی دی جلال رور. نن دلته راغلی او بیرته لاړه، ما غوښته چې راویخلم ما سره اوسي، ځکه بنډار زما بنډار ډېر خوښېږي او دروند شخصیت دی. ښه خلک راځي، ښه خلک به چې کله را دننه کېږي نوي د ټیک ټاک نړۍ ته خپله بدماشي به کوي، لږ یو څو 4-5 ټاپې به لګوي، خو بیا وروسته سړی چې دی په خود راځي. دغه هر سړی چې نوی را دننه شي مست دي، بیا آهسته آهسته پوهېږي چې نه باید سړی نرم شي. نو هر څوک چې یو شي ته نوی راشي، لکه موږ چې فوټبال ته نوی وردننه شو، بس منډې یا خوا دې خوا 20 دقیقې چې وځي ستړي شو بیا پاسکا کوو. نو انشاءالله تر پاسکا پورې منتظره اوسئ. کوم شخصیتونه چې دي، اسلامي شخصیتونه چې دي، دوی یوازې اوس د منډې په وخت کې وه، آهسته آهسته دو دمه کوي، او چې دمه یې وکړه پاسکان به کوي، او چې پاسکان شروع شو بیا هغه خلک چې اوبه خړې که او مایع ونیسه لوبه کوي، بیا به هغو ته هېڅ شیان په مخ نه یي پاتې. ځکه زه وایم اسیب، حمزه، جنرال مبین، جبارخیل صاحب، ولی الله، ډاکټر شکیب، چې څوک پیژنئ، یو ورځ به راځي چې دو ټول به یو ځای کېږي. پاچا صاحب دو به خپل اولویتونه پیژني، دو به اسلام خپله سره کرښه ټاکي، دو به د افغانستان کلتور او عنعناتو ته ژمن اوسیږي، او ورسره به
بیا مبارزه په خپلو کې نه د پردیو په وړاندې کوي. زمونږ ډېر غټ خلک زمونږ په مخ کې پراته دي. د آیسای له منځه وړل اسانه کار نه دی، د پنجاب له منځه وړل اسانه کار نه دی، د ایران پلانونو شنډول اسانه کار نه دی، د امریکا سره په یو شکل جوړ راتلل اسانه کار نه دی، د مرورو افغانانو چې نیمه یې ځان طالبان او نیمه یې ځان جمهوریت پاله بولي د دوی یو ځای کول اسانه کار نه دی او دا کار به همدغه خلک کوي. په خپلو منځو کې د یو بل په سر په ټاپو وهلو دا کار نه کیږي. یو ځای به کیږو به که یو ځای نشو ورکیږو. بس یا به یو ځای کیږو یا به ورکیږو. انتخاب ستاسو په لاس کې. الله مومن انشاءالله یو نیم ساعت وروسته د کریپټو کرنسي او ټریډینګ اړوند کاره پوښتنه لرئ لایف ته راشئ. بیا مو ملګری ګیر کړی دی او په ډېر زحمت مو نن بیا راګیر کړی دی او ورنه مې غوښتیم دي چې دا ځل داسې یو ریفرنس تاسو ته اماده کړي یا داسې یو ادرس تاسو ته اماده کړي چې تاسو ورشئ. ځکه ماته یې په اړه پیام مه پرېږدئ. هغه سړی کومه پوښتنه لرئ بیا هغه سړي نه پخپله کوی شئ. الله مو مل سي. ښه وخت.